د هغه سفر د ازبکستان څخه بعضې خبرې پاتې وې نورې مې ما تاسو ته دا هم ویلي چې مقصد زما دا نه دی چې زه تاسو ته څه قصې وکړم خو په دې سفر کې بعضې څه علمي خبرې دي او بعضې داسې دي چې هغه د انسان د هدایت سره او د انسان د آخرت د فایدې سره تعلق لري نو په دې نسبت مې د دې سفر واقعیت ستاسو مخکې کړه مشهور یو ښار چې هغې ته سمرقند وایي او تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې دا ښار یو ډېر قیمتي ښار دی په ازبکستان کې او د تاشقند نه تقریبا د 3.5 ګنټو یا د 3 ګنټو په مزل لرې دی ډېر آباد ښار دی ډېر مزیدار که زه ده ویم چې تاشقند دارالخلافه ده لیکن سمرقند ښار ته چې الله کم حسن ورکړی دی دا ما په ډېرو ښارونو کې او په ډېرو ملکونو کې ونه لید اونه پکې ډېره زیاته ده بوټي پکې زیات دي چمنونه پکې زیات دي او ځمکې یې داسې ده زرخیزه چې ټوله د باغونو نه ډکه ده ګیر چاپېره باغونه او داسې باغونه چې په نظر به ته ګورې چې خدای دا د انګورو باغ دی نو دا به کله ختمیږي قسم قسم انګور او قسم قسم میوې او پارکونه او چمنونه کې ده سمرقند به زه به ده ویم چې په دنیا کې ما چې څه لیدلی دي کیدی شي نورو ملکونو کې له دې نه هم ښکلي ښارونه خو ما چې څونه پورې اندازه اخیستې او ګرځېدلی نو ما تر اوسه پورې سمرقند ښار نښشته ښار ښکلی ښار آباد ښار په اونو بوټو زرخیزه دا ما بله نه ده لیدلی ما تاسو ته ویلي چې امام بخاري رحمت الله علیه کوم ځای کې دفن دی سمرقند په ګاونډ کې دی د سمرقند نه 14-15 منټو په مزل دی 24-25 کیلومیټر ابولیس سمرقندي لوی فقیه تیر شوی دی لوی عالم د دې سمرقند سره د هغه تعلق سمرقند کې موږ چې لومبې ور داخل شو یو ځای کې م ګاڼډ ودر یو پارک هم ولید او د هغه پارک په خوله کې یو چبوتره وه او په هغې د پاسه یو مجسمه وه مجسمه د کاڼي بوت به ورته ویمه یو مجسمه وه لوړه یو سړي بوت جوړ شوی دی په پیتلو کې یا پیتل یا تانبه اوس په هر څه چې خو ظاهر کې د پیتلو تانبې ښکاري نو زه ورنږدې شوم چې دا مجسمه بوت خو ګناه ده خیر هغه خلک خو په دې نه دی خو چې دا د چا مجسمه ده او دا د چا بوت دی نو په هغې لیکلي چې دا د مرزا اولوغ بیک مجسمه ده مرزا اولوغ بیک د مرزا اولوغ بیگ یو تاریخي سړی تیر شوی دی د تیمور بادشاه زمانه کې مرزا اولوغ بیگ داسې و لکه دې زمانه کې د ساینس او د ټکنالوژي یو ماهر سړی تیر شوی دا هغه زمانې د فلکیاتو د نجومو د ستورو او د دې نظام چې د انور او سپومې او ستوري د دې یو زبردست ماهر سړی تیر شوی لکه اوس داسې یو سړی وي اوس داسې نه پیښیږي اوس به یو سړی دی چې هغه به د ستورو او د سپومې د دې علوم به کړي بل سړی به دی چې هغه ته به د موسمیاتو پته لګي چې دا موسم څنګه دی او څنګه نه دی یخ کله راځي ګرم کله راځي رودې لنډې د موسمیاتو ځان له ماهرین دي او بل سړی به داسې وي په دې زمانه کې چې هغه ته به دام پته لګیږي مثلا چیرې دا علاقه او دا وطن دا به په کم سیزن کې یخی په کم سیزن کې به ګرمي ټایمونه اوس خو ټایم ګړی ده دی مرزا اولوغ بیگ دومره ماهر سړی په هغه زمانه کې چې هغه ته د فلکیاتو د ستورو د سپومې د موسمونو ګرم موسم به کله راځي یخ به کله راځي او تر دې حده پورې دومره علم هغه حاصل کړی و بادشاه ته به یې وختونه خول نو د تیمور لنډ بادشاه په زمانه کې
دا د هغه یو ساینسدان به ووایم ورته، یا د هغه یو لوی د ټکنالوژي یو ماهر سړی و. زمونږ په هغه پارک کې دننه چې ورلو نو د هغه میوزیم و، یعنې د هغه د زمانې چې کم نایاب او ناشنا څیزونه و په هغې کې پراته و، د هغې کتابونه به کې پراته و، د هغه کوره او د ځمکې نقشه چې جوړه کړي هغه پکې پرته وه. او یو ځای مو ولیده یو برنډه غوندې وه، په هغه برنډه کې داسې لاندې یو لښتې تللی و، پوخ د کوټې غوندې لښتې و، داسې یو فوټ بای فوټ به و، یا فوټ به پلن و، داسې 2-3 فوټه جور به و، پوخ بره برنډه وه. دا داسې د تلې لاندې کوشوي و، بیا داسې بره راوتی و. ما دا ملګري نه تپوس وکړ او بال پکې پروت و، یو غټ بال خوا کې ورسره پروت و. مې دا څه شی دی؟ وی دې به دا بال به یې په دې کې رغړاو د میرزا اولوغ بیګ، او په دې بال باندې به د معلومات اخیستل. دا هغه څه خپله تجربه به وه. دلته به ناست و، دا به یې رغړاو هغه سره پورې، بیا به یې د هغې سر نه رغړاو، نو په دې به هغه څه نقشې معلومول. میرزا اولوغ بیګ. او دا میرزا اولوغ بیګ 1394 عیسوي کې پیدا شوی دی، او په 1449 کې 1451 کې دی وفات شوی دی. او قبر یې کوم ځای دی؟ مونږ چې لږ مخکې لاړو نو یو شاهي مقبره وه، لویه شاهي مقبره. په هغه شاهي مقبره کې صاحب من د تیمور لنګ بادشاه مقبره وه. د هغه ټول خاندان، د هغه رشته داران دا په هغې کې دفن و تیمور لنګ. او تاسو ته به دومره لږ وضاحت وکړم د تیمور لنګ بادشاه متعلق. دی په 1376 عیسوي کې پیدا شوی دی، او په 1405 کې دی وفات شوی دی. او دی لا ماشوم و د ده استاد و علي بیګ. علي بیګ نو هغه به د ماشومان تیروانې کوي، خلک یې وایي. نو دی علي بیګ دا تیمور لنګ ماشوم دی، هغه وخت کې پلار یې راووسته، وی ما په جون کې ټول ماشومان والي دي، دله ما اوسه پورې ډب نه دی ورکړی، ځکه ستا دا بچې چې څه کوم سبق ورته وښیم او دی واپس راشي نو د هغه سبق یاد کړي، دی روانې نه کوي، دی بېادبي نه کوي، دی سبق پوره یادوي، د دې بچې خیال دی ساته. پلار یې واقعي خیال وساته. د 10 کالو په عمر کې د قرآن شریف یاد کړی، 10 کالو په عمر کې په دې وخت په دې ګوړو. او بیا والا خدای بادشاهي ورکړه، او ډېره اوږده د حالات دي، ډېر اوږده. خو زه به مختصر درته ووایم، د 27 کاله د خپلې زندګۍ ټول په اسلامي جنګونو کې تیر کړي دي. 37 صاف لګیا دي. او چې کوم علاقې کافرانو قبضه کړي دي، او کم وطنونه عیسایانو قبضه کړي دي، او کم وطنونه هندوانو قبضه کړي دي، په هغې لګیا دي. 42 ملکې فتح کړي دي په خپل جنګ کې، 42 ملکه. او کوم علاقې فتح کړي دي ډېر مختصر به درته ووایم: کاشغر، خوارزم، خراسان، هرات، د افغانستان دا ټول علاقه. بیا راغلی دي ایران ته، ایران یې فتح کړی دی، آذربایجان یې فتح کړی دی، بغداد، عراق، جاس کې پکې سړی ایستلی کېږي چې دغه ځای نه راځي. او دی په پیاده لښکر راغلی دی، دا چې څومره قازقستان دی او کرغستان دی نن سبا، او د هغې نه پس افغانستان دی او هرات او قندهار او ایران دی، ټول قبضه کړل. بیا ورپسې راغی بغداد ته، عراق دی قبضه کړل. او سیمن بیا تللی دی د ملتان په لاره انډیا ته، هندوستان یې فتح کړی، میرټ او دهلی. او بیا په دې هم صبر نه دی کړی، نو شام ته هم تللی دی. شام کې بیا حلب، حمص، دا علاقې د ټولې فتح کړي دي. خو یو غلطي به ته کېده، علاقه به یې فتح کړه، کافران به یې ترې وویستل، څوک به مسلمانان شو، څه به یې مړه کړل، خو بیا به د هغې نه ورته بلې علاقې ته. نو دا یو غلطي به ته کېده چې په هغه علاقه کې به خپل د انتظام یو سړی کلک چې هغه علاقه کنټرول اوسدي، دا به ترې پاتې کېده. ایران کې چې کله حمله وکړه په ایران دې سړي، نو ایران نه فتح کېده. د ایران نه مخکې د علاقې چې څومره دا نه فتح کېدې.
دا هغه زمانه کې د عراق او ایران یو ملکو. چا نه تپوس وکړو دا ولې نه فتح کېږي دا علاقه؟ د دې نه وړې وړې علاقې ما فتح کړې او دا لږ ځای نه فتح کېږي. هغوی ورته ویل دلته یو پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام، یو لوی د الله رسول یو الله نبی دی، نو ته دا علاقه نشي فتح کولی. د بیا خپل عالمان واغېشتل او هغه پیغمبر قبر له لاړل او د هغه یې ډېر احترام وکړ او د هغه د قبر سره د الله نه سوال وکړو چې الله زه خو دې له د علاقه نه فتح کوم چې زما د بې نوم اوچت شي. زما خو دا مقصد نه دی چې زما بادشاهي دې زیاته شي، زما بادري دې څوک ومني. الله زه خو ستا د خاطره، ستا د مسلمان ملک د زیاتولو د خاطره دا کار کومه. نو بیا هغه علاقه فتح شوه. نو چې فتح شوه نو په سمرقند کې ما ته چا وی دلته د دانیال علیه السلام قبر دی، مشهور دی دا. ما دانیال علیه السلام خو عراق کې دفن دی، تاریخ لیکي دلته سین قبر دی، راشه وګورو. نو چې زه لاړم د قبر لنو داسې دومره اوږد به و لکه بلکل زموږ دا جومات یې څونه په اوږدو 80 فوټه اوږد قبر، اوږد قبر، داسې لکه دې دیوال نه ونیسه هغه دیواله پورې، بلکې دې نه ممکن ده چې یو 70 فوټ 60 فوټ، ځکه ما چې خپل اندازه واخیسته هغې ته دننه څوک نه پرېږدي، د بار نه خلک راځي او بار برنده لګېدلې ده، بینچونه پراتي او هلته کې په هغه بینچونو خلک کیني او خپلې دعاګانې او ذکر و اذکار کوي. د چې ورغلم ما خو منلم نه چې دا د دانیال علیه السلام قبر دی، هغې وی دا د هغه قبر دی. نو ما هغه هلک ته وی چې لکه دغسې خپل تعارف میلمه پاکستان نه راغلي، هغه دروازه کوله وکړو ښځه ورننوځي، موږ ورننوتو. نو غټ قبر و غټ داسې یو 3-4 فوټه پلن غټ قبر، اوچت تر ځمکې نه، شین مضبوط غلاف یې د پاسه پروت یو شان، او په هغه غلاف د قرآن شریف آیتونو او سورتونه لیکلی شوي دي، او دومره اوږد تقریبا 4 فوټه خوچه پلن او داسې 3-4 فوټه د ځمکې نه اوچت او 80 فوټه یا فوټه اوږد. موږ لا وموکتل. ما بیا تپوس وکړم زما ذهن خو دا نه اخلي چې دا دانیال علیه السلام قبر دا زما عقل لا دی. دا ټیک ده چې د هغه زمانې خلک اوږدو، دا موږ منو، خو دومره اوږده هم بیا نو، دا خو زما عقل نه اخلي. نو بیا یو عالم ما ته دا قصه وکړه، ما ته وی چې دا د دانیال علیه السلام قبر نه دی. مې ولې دا دومره خلک وله راځي او دلته کې یو جشن هم جوړ کړی دی؟ ما ته وی دا چې کله تیمور لنګ ایران فتح کو نه فتح کېده او بیا د قبر سره د الله نه دعا وغوښته او ایران فتح شو، نو هغه بیا دا چل وکړو چې د دانیال علیه السلام د قبر د ویښ نه لږې معمولي وکنیسته، هغه لږه خاوره راوړه، هغه خاوره یې دلته اچولې ده او په هغې د پاسه یو پردي غوندې قبر جوړ کړی دی. خلک دنیا راځي، څو خلک خو په دې نه پوهېږي. او هغه زمانه کې خو اسلام نوی راغلی دی او یا 15 کاله پرې د روس تېر شوي دي، نو نوی اسلام هلته راغلی دی، نو خلک هم د اسلام نه ناخبر دی، ټول راځي ورته او دعاګانې غواړي. او بله ناشنا مې ده ولیده چې دا قبر په غونډی دی چې لاندې کوس یو چینه ده، ډېرې خشته اوبې دي مزېدار، او د هغه چینې نه یو معمولي غوندې لښتې دننه په ځمکه کې پټ بوتلې دی او یو ځای کې پې برنډه جوړه کړې ده او ټوټۍ یې لګولې دي، قدرتي اوبه بېږي او خلک کاسو کیږي او څکي. نو ما لکه دا اوبه د څه دي؟ ما ته چا وی دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام کوم ځای لمبلي و، مې دروغ مه وایه، هغه دلته نه دی راغلی ایوب علیه السلام او نه دلته لمبلي. یعنې خلک په دغه سوچ روان دی، کټوري پراته دی اوبه څکي، او دا د ایوب علیه السلام د زمانې چینه ده او هغه دلته لمبلي و، ما یې دروغ مه وایه. یو عالم ما ته وی چې نه هغه خو نه ده، خو موږ اورو داسې چې تیمور لنګ د دانیال علیه السلام د قبر خوره د ویښ نه راوړو دلته کې واچوله او قبر یې پرې جوړ کړو، نو هغې سره دا چینه پیدا شوې ده او د هغې نه د اوبه روانې دي. بهر کیف ستاسو ذهن کې مې دا واچوله چې د دانیال علیه السلام دا قبر چې تاریخ لیکي چې په تاشقند کې دی یا خلک وایي سمرقند کې دی، نو دا دروغ وایي، دا فردي خبر دی. او که تاریخ لیکي چې دا هغه چینه ده چې ایوب علیه السلام لمبلې دي، نو تاریخي د غلطه خبره ده، ایوب علیه السلام دغه علاقې ته نه دی تللی. نو د تیمور لنګ بادشاه دا یو کمالو
چې هغه دا ټول علاقه او دنیا فتح کړله. بیا روس ته لاړ، روس یې فتح که، او چین ته هم ته چین یې فتح که، خو هغې کې بیا دی وفات شو. د هغه قبر له لاړو، شاهي مقبره ده، دنیا والا راځي، خو بره یې ماډلې جوړې کړي دي او اصل قبرونه د ځمکې لاندې دي. دا وی دا طریقه. نو چې قبر ته ودرېدو نو سړي نه مې تپوس وکړو، لیکلي هم دي پې د پاسه، مې دا د چا قبر دی؟ وی دا تیمور لنګ. دا په یو خپګوړو د ده قاضي القضات څوک پاتې شوی دی؟ د طالبانو ته پته را، تاسو ته پته نشته. علامه تفتازاني رحمت الله علیه دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی. علامه سید السند دا د ده قاضیان پاتې شوي دي، او دې قمقل نه به یو کار به ده کوو. ده چې به کوم سړی قاضي که، هغه سړی به یې قاضي کو چې د هغه نه به د ده په علاقه او په وطن کې لوی ملا نه و. دا د یو مسله وه. نو که بل سړی به راغی او هغه به وی چې صاحب د دې قاضي قضات نه چیف جسټس نه زه زیات مولی، نو ده به ورته مناظره وکړي، بحث وکړي. نو که ته پړ کړې نو ابه یو که ادې پړ کړ نو ابه کوزوم تا به قاضي کو. همقل وکړ، بې وقوفو دی غلط کار کړی دی. نو علامه تفتازاني ډېر لوی ملا تیر شوی دی، ډېر لوی عالم تیر شوی دی. نو هغې قاضي القضات او چیف جسټس، نو دا سید السند دا هم ډېر لوی عالم دی. نو دې راغې درخواست یې ورکوي، صاحب د دې قاضي القضات ما کې قابلیت ته ما ولګوه. وی راځه تفتازاني سره مناظره وکړه، باس دواړه وکړه. چې باس یې وکړه په یو وړه غوندې نکته کې تفتازاني غریب لږ ونښته، یې ونښته. نو بیا د هغې لرې که تفتازاني او د هغې په ځای دا سید السند قاضي القضات که. نو قمقل سړی دی، بعضې وخت کې لوی عالمي لوی مولي، یو ټکي به ورته نه یاد، یو مسله به تېره شوي، یو خبره کې به په هغه وخت سره په ذهن کې نه. بیا علامه تفتازاني غریب د دې غم د لاسه څو میاشتې پس وفات هم شو. نو ما هلته تپوس وکړه، مې علامه تفتازاني خو د چیف جسټس و، د هغه قبر چاته پته نه لګېده. سید السند دا خو د ده لوی شخصیت و، چیف جسټس و، قاضي القضات د هغه قبر چاته پته نه لګېده. خو د ده د قبر خوا کې بیا هم پکې یو ادب پکې و، د قبر نه سر ته یو بل قبر دی. نو زه هغه ته ودرېدم، مې دا به د امیر تیمور قبر وي. نو ما ته هغې وایي چې نه، دا د امیر تیمور قبر نه دی، دا د هغه د استاد او د هغه د پیر قبر دی. او وایي ده دا وصیت کړی و امیر تیمور چې ما کله ښخوی نو ما به د دې خپل استاد په خپو کې ښخوی. دا زما استاد دی، دا زما پیر دی، نو زما قبر چې ما کله ښخوی نو ما به د خپل استاد خپو ته ښخوی. نو دی د هغه خپل استاد خپو ته دفن دی. د هغه استاد نوم یې سید برکه دی، سید برکه، ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی. او بیا عجیبه ځان له ځای خوښ کړی دی. یو طرف ته د ده یو بل ډېر لوی بزرګ د سید عمر ورته وایي، سید و هغه زمانې ډېر لوی ولی الله د زمانې و، یو خوا ته د هغه قبر دی، او بل خوا محمد سلطان دا د خاص مشیر او ډېر نیک سړی او لوی عالم و. ما ویل لکه هوښیار سړی دی، یو خوا ته سر ته د لوی بزرګ، ګس طرف ته بل لوی بزرګ، ښي طرف ته بل لوی بزرګ. نو داسې ځای کې دی دفن دی، د پاسه پې غټه ګنبد دی او شاهي مقبره کې د ښخ دی دفن دی. زما وروڼو، د بزرګانو د نیکانو خوا کې په مقبره کې ښخېدل دا هم د انسان دپاره ډېر لوی برکت دی. زمونږ د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه یو ځل چا تپوس وکړ، ورته یې وی چې څوک دا غواړي چې د مدینه کې دفن شه، یا څوک دا غواړي چې د حضرت موسی علیه السلام الله نه سوال کړی و چې ټیم یې پوره شو، وی الله ما شام ته ورسوه، بیت المقدس سره چې خوا کې د دفن شو. نو د نیکانو خلکو د عالمانو خوا کې ښخېدل دا ځان له یو خبره ده. نو شیخ الهند صاحب نه چا تپوس وکړه چې د نیکانو خوا کې چې سړی دفن شي دله د هغې نه څه فایده شته؟ دله څه فایده ده؟ دا انسان خو خپل عمل پکارېږي. هغه ورته غږ ونه چپ پاتې شو. څو ورځې پس هغه شاګرد لګیا دی، شیخ الهند ته به بوځي وی، نور کسان هم نستی دې خوا شاته مخکې رستو او د دې ناستې منځ کې به بوځي وی. نو شیخ الهند هغه شاګرد ته وی دا به بوځي چا ته وی؟ وی صاحب تا ته وه، بل چا ته خو نه وی. نه بس صاحب تا ته وه.
وی دا هوا دی خوا اخوا په دې نورو لګي که نه لګي؟ وی او په دې نورو خو لګي. وی خو تا ته واقعي دا هوا دی اخوا په دې نورو باندې لګي. وی اوس تا مسله حل شوه، پوه شوې که پوه نه شوې؟ تا چې څو ورځې مخکې ما نه کوم تپوس کړی چې د نیکانو خلکو قبرون قبر سره خوا کې ښخېدل دا څه فایده لري که نه لري؟ دقه یې فایده ده. ببو دې وی ما ته یو خوا بل خوا دې خلکو ته هم فایده رسېږي. دغه رنګې دا نیک سړی دا عالم دا بزرګ په ده کې د الله رحمت نازلېږي نو هغه د رحمتونو څه نه څه جلکې خو شاته هم خورېږي. دې وجې نه و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړه، بلکې حضرت عبدالله ابن عمر ته وی چې کله ولګېده په هغه خنجر باندې او کور ته یې یوړه او وینې ترې روانې دي او د شربت یې وله ورکه، د اوسکو شربت جوس، نو چې خوله کې یې ورواړو نه ترې په خېټه ووتل. پوه شو چې اوس خو د وفات کېږم، دا خو زما بیماري د اخرې ولاړم. نو عبدالله ابن عمر ته وی بچې لکه مې یو ارمان دی، یو ارمان اسم نشته. یو ملګري ورته وایي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و چې عمره تا خو د رسول الله مبارک سره ډېر بهترین وخت تېر کړی دی، هغه سره جهادونه دي کړي او چې کله د دواړو جهانو سردار د دنیا نه ته خوشحاله ده نه تللی دی. عمره خوشحاله دی. هغه نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ژوند تېر کړی دی، هغه سره د ښه وخت تېر کړی دی. او چې کله هغه هم د دنیا نه ته حضرت ابوبکر صدیق نو تا نه خوشحاله تللی دی. او بیا د خپل وروستو د عدل انصاف حکومت وکړ، بې انصافي دې نه ده کړې، مسلمان له دې خیر ورکړه او ډېره لویه علاقه دې فتح کړه، مسلمان له دې ورکړه. الله اکبر. څه ورته وایي؟ وی افسوس افسوس بېشک رسول الله مبارک سره ما ښکلی ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی. افسوس چې ابوبکر صدیق سره مې خپل ژوند تېر کړ او ما نه خوشحاله تللی دی. خوله کې ویمه چې که دا زما سر په سر شي نو ښه به د خدای نعمتونه هم په ما ډېر او ما خدای فضل هم ډېر کړی دی. نو که دا نه زما شي نه په ما شي سر په سر او چې مې خدای ونه نیسي. نو عبدالله ابن عمر ته بچي یو ارمان مې پړه پاتې دی، هغه ارمان مې دا دی چې د رسول الله مبارک سره خوا کې دفن شم. یو خوا حضور پاک دی، بل خوا حضرت ابوبکر ملګری مې دی. او دی بابا لاړ بشم د عایشې نه به تپوس وکړم صدیقې نه ځکه کوټه خو د هغې دی، بچې ورشه او تپوس دې وکړه. عبدالله ابن عمر چې راغی عایشې صدیقې ته وایي ای بابا مې راولېږلم، هم غریبې جړل سترګې په اوښکو نه پاکولی. نو دا مې ارمان دی پړه چې زما دا قبر د حضرت ابوبکر صدیق او د رسول الله مبارک په خوا کې شي. عایشې ورته وایي دا خو ما ځان له خوښ کړی، ما یو خوا به مې خاوند وي بل خوا به مې پلار وي، کوټه زما ده، زه چې عمر یې غواړي قرباني ورکوم هغه مې ورکړ. ما یو څه د نورو ملګرو سره چې کوم د مسلمانانو میندې دي بیبیانې دي امهات المؤمنین هغې سره مې په عام قبرستان کې دفن کړي. اوهو دا هغه عایشه صدیقه ده چې یو ځل صفت کوي خپل خورایي صفت کوي. نو عایشه صدیقه څه وایي؟ هغه وایي ارمان لو كنت نسیم، که زه داسې وي چې یېره په تېره وی نو چا یادولم نه سو جړل به. عمر صاحب چې ابن عمر راغی عبدالله ابن عمر زوی وی بچې څه دي در سره، څه پیغام دې راوړه؟ وی چې ستا د اړه ارمان کوم هغه خدای پوره کړ. وی ښه بچې دې وخت کې خو زه دغه یم جمدې یم او چې کله مړ شم زما کټ یو څه دوباره ترې تپوس وکړئ، هسې نه دې وخت کې زما نه حیا کوي او پړینی دوباره ترې تپوس وکړئ. نو بیا دوباره چې تپوس وکړ نو مې بس کنه وی ولقبه. نو حضرت عمر صاحب ولې د رسول الله مبارک خوا کې ځان له ځای خوښ کړ؟ د حضرت ابوبکر صدیق په خوا کې خو د یو رسول الله مبارک وپرېږدوه، هغه خو د نور او د سپوږمۍ نه زیات رڼاګانې د الله د رحمتونو برکات دي.
خو پرېږده د هغې خوا کې دفن خو زه یم چې الله اکبر عمر خو ځان له سړی ابوبکر ځان له سړی نو ما وی چې امیر تیمور کوم ځای ښخ دی د بزرګانو په دا میانځ کې ښخ دا مخیارتوب د ده یو بل قبر دی پکې په سمرقند کې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه زوی دی قسم ابن عباس غټه مقبره کې د هغه دفن دی او قبر یې ښخ دی او دا قسم څوک و د رسول الله مبارک د تره زوی دی د حضرت عباس زوی دی او د مختصر ټکې به درته دونه ویم چې دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک کله وفات شو او غسل یې ورکو نو منګي به ډک ډک د اوبو د راوړل صرف یو څو کسان د هغې په غسل کې شریک و یو پکې دا و حضرت قسم تاسو اندازه ولګوئ چې د سعودي عرب د مدینې نه ځه دونه مزل دی او بیا د هغې نه راځه عراق ته ایران ته هرات قندهار افغانستان کابل او بیا زه ورپسې د نیر نه پورې د سیند نه ماورا النهر او بلخ او بیا سمرقند او دې علاقو ته د دین د خدمت دپاره سفر یې کړی زه حیران په دې یم چې دا علاقه په دین څونه آباده وه امام ترمذي رحمت الله علیه دغلته دفن دی ازبکستان کې د سمرقند نه به تقریبا 5 غنټې مزلي وته ترمذ امام ترمذي پیژنې څوک د رسول الله مبارک دا حدیثو هغه کتاب یې لیکلی چې هغې ته خلک نن سبا ترمذي شریف وایي جامع د امام ترمذي سنن د امام ترمذي او صاحب من امام ترمذي څومره لوی سړی دی د هغه م یو ګوټی واوره نوم یې دی محمد د پلار نوم یې دی عیسی د نیکه نوم یې دی سورا د نیکه د پلار نوم دی موسی او په ترمذ کې یو ښار دی بوغ ورته وایي بوغي ورته وایي بوغ هلته دی دفن دی په 209 کې دی پیدا شوی دی 209 او په 201 کې 279 کې دی وفات دی د امام بخاری شاگرد دی د امام مسلم شاگرد دی نن سبا د کتاب ترمذي شریف ته ډېر لوی اهمیت دی زموږ په دیوبند کې دارالعلوم دیوبند کې چې شروع کوي هغوی د دورې شروع کوي د ترمذي شریف نه کوي شروع په ختمول په بخاري کې او زموږ په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې هم دا یو رواج را روان دی چې هغوی شروع د بخاري شریف په کتاب نه کوي د ترمذي په کتاب کوي یاره ده چې کم خدمت کړی اوهو امام ترمذي د دې احادیثو مبارکو دپاره د مکې مدینې مصر شام کوفه بصره خراسان د دې ټولو سفر یې کړی حافظه والا خدای ناشنا ورکړی و نو دا حدیث به یادول داسې حافظه الله ورکړې وه چې یو عالم و د هغه یو 2 کاپۍ د سره پرتې وي د حدیثو چا نه حاصلې کړې وې ده ته پته ولګېده چې هغه مولانا صاحب خو دلته راغلی دی هغه شیخ الحدیث د حدیث استاد به د ورمنډه کړئ چې ودرېږه چې ورسره ملاقات وکړم دا خو ما د هغه ما سره پرتې دي خو د بل چا په واسطه بالذات به اورم دې ته زموږ طالبان سند عالیه وي سند به مې عالي شي اوچت شي یا هغه مولانا صاحب له ورغی هغه ته یې ویل چې صاحب ما سره ستا یو 2 کاپۍ دي د احادیثو نو که مهرباني دې وکړه ما ته دې واورول نو زه به ستا نیغ په نیغه شاګرد شم ویې راوړه کاپۍ ګوره دې درته وایم راوړه د زر هغه خپل دغه کولو کو چې کاپۍ راوستې نو دې غریب تېروتی و د دې استاز کاپۍ نه وې د بل استاز کاپۍ په تېر کې راغېستې اوس که ورته وایم چې دا خو زه تېروتی یم د بل استاز کاپۍ دي نو دې خفه نه شي او نه د سره دونه وخت شته وی کاپۍ دې راوستې وی یو صاحب راومې وستې وی غوږ ورته کېده استاد خو یې دا خیال چې دا دماغه دي د دا کاپۍ داسې ځان ته ونیولې اوس هغه لګیا دی حدیث وی دې د قصده ګوته ګرځئ حدیث وی ناګهان د استاد په نظر شو وی داسې دی ما سره ټوکې کې
په ما د حدیث د دنیا ووې نو ته خو به دې کاپۍ لګې سې ګوته ګرځې دا څه کې وی صاحب غلطي شوې ده څنګه غلطي وی ما په تېر کې پردی کاپۍ راغېستې وی زه دې ستړی کړه په ما د بلا ګنټې د رسول الله مبارک احادیث ووې نه دې ولیکل زما هغه نشته نو زه دې هسې ستړی کړم ټوکې راپورې کې وی صاحب یاد مې دي تا چې څه ووې ما ته یاد شو وی ووایه نو چې هغه استاد ورته کوم سبق ویلی نو د اول نه اخره پورې ورته هغه دواړه کاپۍ په یاد ورتېرې کړې نو استاد ورته وایي دا د مخکې یادې کړې وې که اوس وي قسم د الله په ذات چې دا اوس ته ووایي ما په دغه وخت یادې کړې یو بله واقع هم پېښه ده د په سفر کې روانو سفر کې قافله کې چاوي فلان کې شیخ صاحب دی محدث او دا کم دی آغا دی دور منډه کړې وی حضرت ما ته څه حدیث ووایه ورشه قلم او کاغذ راوړه اتفاق ته وګوره چې دی راغی قلم کاغذ یې وکته نو صحیح نه وه پاڼې خو شته قلم شته خو صحیح نشته د قصد قلم راواغېسته او استاد ته وی جي وایه وی لیکه وی ښه د قلم راغشتې دي او په کاغذ هسې د قصده ګرځئ استاد لګیا دی حدیث ورته وی 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 او د قصد هغه ګوته قلم په هغه تشه مشوڼۍ کې وردننه کړي او لګیا دی چې استاد وکتل داسې نظر یې واچو کاغذونه تش پراته دي ام ورته غصه شو اما تستحیي مني ما له تعالی حیا نه راځي زما د سپینې ګیرې ته ګوره نېکبخته په سپین کاغذ ګوتې ګرځې زما د ګنټې وخت ضایع که او تا هسې زه ستړي کړم وی صاحب قلم دوات نور صحیح نه وه نو بس ما څه کړی وې نو مې په دې ستړی کولم ولې وی صاحب یاد مې کړله وی څنګه دې یاد کړل وایه نو چې هغه استاد ورته څومره حدیث ویلي نو فرفر یې ورته تېر کړل د دې نه یو ناشنا درته ووایم زموږ کتابونه دې یو بله واقع لیکلې ده تاسو وایئ چې خدای دا لاسینګ سړی و په سترګو ړوند شوی و اخر وخت کې حج لته نابینا دی بلکل په سترګو ړوند بشیر جان غوندې دی خو پیدایشي ړوند دی هغه نابینا دی هغه په سترګو اخره کې ړوند شو حج له روان دی په اوښ سور دی قافله روانه ده چې یو ځای ته قافله ورسېدله نو دې امام ترمذي سر ټیټ که داسې په اوښ سور سر یې ښکته که چې ښکته یې که اوښ روان دی چې لږ ساعت تېر شو نو سر یې راوچت که شاګردان ورسره وی صاحب دا سر دې ولې ښکته که او بیا دې اوچت که څه چلو بیمار یې څه چلو وی نه دلته ونه نه وه څه ونه او که دلته ونه وه که نو ما ځکه سر ښکته کوي ونه کوم ده بس قافلې ته وې ودرېږې زما حافظه کې فرق راغلی دی دا خو که زما حافظه خراب وي خو د رسول الله مبارک احادیث ویمه دا خو ما نه هغې کې ډېره غلطي کېږي نو قافله کې ټول شاګردانو لوی عالمو دوستان دي قافله ودرېده وی ولې صاحب وی زه چې کله په سترګو روغ ومه او حج له به په دې لاره تلم نو دلته یو اونه و د هغې یو خرام په دې لار راښکته شوی و غټ خرام نو چې څوک به پیاده تل د هغه سر به ورسره نه لګېده او چې څوک به په سورلی و په اوښ یا په اس د هغه سر به لګېده نو موږ به دلته سر ټیټ که چې هغه خرام سره هم سر ونه لګېږي دلته ونه وه او تاسو خو وایئ چې اونه نشته دی نو لکه چې زما حافظه کې فرق راغلی ودرېږئ معلومات اخلو نو خوا کې ورسره کلي و د هغې بوډاګانې راوستل ورته یې وې دلته چې ته اونه وه او کم ځای وه که نه زموږ د استاد خو داسې وی وی او وه وی کم ځای وه نو چې کم ځای امام ترمذي سر ښکته کړی و هغې راله ګوته یې کېښودی دقه ځای ونه و د هغې خرام ښکته او په دې لار باندې چې څوک به په لاره تلل نو سر به جنګېده په اوښ یا په اس چې سواره به نو سر به ټیټه و خو زړه شوې ده هغه اونه نو پرېوتې ده زړه شوه زول سیدې وغورځوله نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی روغي او په یو لاره ځي او بیا ړوند شي او په هغې لاره ځي او هغه ته دا پته لري چې دلته اونه و خرام یې په دغه راښکته و په لاره د دې نه مضبوطه حافظه بله کېدی شي نشي کېد دا زموږ بشیر جان دی دا په سترګو نابینا دی مثلا درته ووایه چې دا دی مخامخ دلته کې دا پلان کې شی دی
د یو پورې لاسه مو جنګوي کټ دی او بیا ته یې کټ لرې کا او ته یې په دې لاره لاړ شو د کټ هغه ځای معلوم کا دا خو واقعي چې لوی تپتازاني دی دا خو واقعي چې پوره د قیانوس ته زمانې دی والله که دې هم معلوم کړی شي بچجاره معلومولی شي نشي معلومولی دا الله دغه زمانه کې خلقو له مضبوط حافظې د دې قرآن او د پیغمبر د حدیثو له برکته ورکړي دي د دې قرآن د خاطره د رسول الله مبارک د حدیثو د خاطره د حافظې خدای پاک دې خلقو له ورکړي یو سړی و د هغه نوم و قتاده تابعي دی په سترګو ړوند دی او سینګ ړوند دی مادرزاد پیدایشي نابینا لکه څنګه چې زموږ بشیرجان دی الله یې دله د دې په عوض کې جنتونه ورکړي بشیرجان په موږ ډېر ګران دی معذوره دی دا شکر درته زه وایم بشیرجانه ته خو د خدای شکر ادا کا چې تا له خدای پاک د رسول الله مبارک نعتونه په زړه کې اچولي او ته لګیا او د پیغمبر مبارک صفتونه کې که دا دې نه وي نو بیا به دې څه کول بیا به په سړکونو پېښور کې ګرځېدې او خلکو ته به دې لاسونه نیول او وی به چې خدای مو بخښه نابینۍ مو ړوند ما سره امداد وکړي سوال به دې کوو د رسول الله مبارک د نعتونو د برکت نه الله تعالی هغه مقام درکړی دی چې مولیان دې مخکې نشي ودرېدی دی خو جلالي سړی دی خو چې ما په جوش کې راشي بیا مولیان هم ته تختی بیا مولیان هم ته تختی خلک یې لحاظ کوي که نه خو چې کوم عالم تقریر کوي او د نعت ټیم پکې راغی وی خدای خیر پکې واچوي دی هلته ورته ورپاسي وی کوزېږي که نه کوزېږي نو وروره ته خو ځان له دمدمې خو که یو غرض دی ورکه سړي د لاندې څه وباسې خامخا به کوزېږي هلک یې قدر کوي عزت علما قدر کوي احترام کوي عزت کوي د دې وجې نه چې دی معذور هم دی اواز هم ښایسته دی د رسول الله مبارک مداح دی او زمونږ خو یار زه درته وایم زما په ټوله دنیا کې زما دقه یو ته مرید بل مې نشته دی وایي زما په بیړه دنیا کې هم ته یو پیر بل مې نشته واقعي په باران کې په زول کې په طوفان کې په سیلۍ کې هر وخت دی راځي او زموږ د دې بیانونو خدمت کوي دا نه چې زموږ بیانونه دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدل الحمدلله دا د دې نابینا د دې بشیرجان برکت دی خدای دې خوشحاله کړي بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دې په سترګو ړوند دی اوس پیدایشي ړوند نو دی به ته د سعید ابن مسیب مجلس ته سعید ابن مسیب بل یو تابعي دی ډېر لوی عالم نو دی به ته نو د هغه نه به یې تپوسونه کول د حدیثو هغه به ورته حدیث ووایي یو ورځ ناستو ما ته حدیث ورته ووایي په سبا بیا لاړ په بل ورځ بیا لاړ هغه لږ یو حدیث به وي بل ورته یو سوره تېرې شوې هغه ورته وایي یا اعمه حفظت شعر ام لست یادم کړه او ښځه دې هسې ستړی کړه څو ورځې سهار راځې او زما نه حدیث اورېد نو ته خو ړوند دې سره یادم کړل که هسې زه ستړی کړم وی صاحب یاد کړي مې دي وی وایه ما څه ووایې نن نننی سبق لږ ګردان که وی نننی ویم که د لومبۍ ورځې ووایم وی ښځه د لومبۍ ووایه د لومبۍ نه یې ورته شروع کړه سألتک عن کذا فقلت لي کذا ما د نه دا تپوس وکړه ته ده ووایي بیا دې ده ووایي بیا دې ده ووایي بیا دې ده ووایي او په دې منځ کې به یې وې وسألت عن الحسن حسن بصري نه مې پکې تپوس کړه پکې دا خبره کړې ده چې د یو څلورو پنځو ورځو سبق یې ورته ورګردان که په هغه ترتیب کې په کومې ته اورېدلی نو سعید ابن مسیب ورته وایي مسیب وی ارتحل یا اعما فقد نظفتني ړونده ځه اوس په مخه دې ښه مونږ خو دې نچون کړو دا حافظه دا شیخ الحدیث یو ځل کور کې ناستو یو سوالګري سوال وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه نو ده په یو د لرګي جامو په هغې کې شی واچو سوالګري لی ورکړه سوالګري خو د ړوندو هغې د ظالم بچي د جامه مو تختو لا بس زمانه تېره شوه کلونه تېر شو کلونه نو په مینا کې دی اوس ناست دی یو سوالګري وی خیر راوړی خدای مو بخښه د ده خوا کې روان و د کلک د مټه ونیوه وی هغه د لرګي جام والا خو به نه وی یمو مغه یې مه وی څو کاله پس د اواز د پیژنګلو زما وروڼو اصل خبره دا ده چې دغه علاقه یو زمانه کې د علم مرکز و امام ترمذي امام بخاري غوندې شخصیات پکې تیر شوي دي ترمذ زه خو لا نه لږ شم د هغه قبر ته ځکه چې ما تپوس وکړو نو قبر ته یې د
ما ته وی د تاشقند نه کم از کم 8 ګنټې مزل دی. یاره مې ځمه هر څنګه چې ریل ګاډی هلته کې ریل ګاډي ډېر تیز دي، بلکې هلته یو بل نظام دی. په تاشقند کې میټرو چلیږي، انډرګراونډ ځمکه کې لاندې، او ځمکه کې لاندې چې کوز شي نو میټرو چلیږي. پکې ناشته میټرو ده، حیران بشي، ټیشن دي پکې. بس هغه یو 2 منټو له ودرېږي او خلک ټیکټ به مخکې الی چې ورکوزېږي ټیکټ به اخلي. بس بیا ټیکټ کلینډر پکې نشته چې څنګه ودرېږي بس ورو به خېږي. او هغه ډرایور دونه تجربه کاري چې خلک څنګه کوشي او په یو منټ کې به خېږي او کوزېږي به بس. څوک کوشي او څوک ورخېږي چې وروخېږي بس دروازې اټومیټک بندې شي او دی روان شي. یو 4-5 منټه کې دومره سپیډ کې رواني بل ټیشن ته ورسي. هلته اعلان وکړي هغې په هغه بوکۍ کې چې پلانکي ټیشن ته کسان ودرېږي، مونږ به ودرېږو. نو هلته ودرېږي نو بس دروازې اټومیټک کولو شي، نو خلک یې څوک کوشي او څوک ورته راوښیي. او دونه ښه خلک دی. مونږ چې په یو ټیشن وروختو که نه ما هغې کې هم چکر وه چې څنګه وروختو نو هلکانو چې مونږ یې څنګه ولیدو مونږ لا ختلي نو چې مونږ ته یې سیټونه پرېښودل او په خپل ودرېدوي دلته کې. ډېر احترام پکې ډېر زیات دی. ایرپورټ کې خو دلته پلین کې به ودرېږي که نه، که د زماني بوډا هم وي خو څوک چې هله نمبر نه ورکوي. هر سړی په خپل قسم په الله چې مونږ ورسېدو په ایرپورټ ودرېدو نو زمونږ نه یو 4-5 هلکان مخکې ولاړو، هغوی زر وروسته شو مونږ یې مخکې کړو. دونه احترام دی پکې. میټرو بیا څه ده په ځمکه کې لاندې سورنګ دی، سورنګانو کې رواني، صرف ټیشن دپاره ځای کولو پرېښی دی. نو ما بیا ورته وی چې یو بله میټرو هم شته. مې کوم دی هغه د دې نه لاندې ده، د دې نه لاندې ده هغه میټرو. مې زمونږ خو خدای دې پکې خیر واچوي سړک چې جوړېږي نو 15 کاله 6 کاله د ګاډو هم تبه وکړي، د خلکو د جامو هم تبه وکړي، خلک هم رنځوران کړي، او چې سړک جوړ شي نو 2 کاله پس هغه بیا رواني. او اکثر په پول ګاډي نه ورغلي چې وغورځېږي لاندې. دې ته نظام وایي. په ټول تاشقند کې دا هم واوره، په ټول تاشقند کې په هر کور کې، په هر هوټل کې، په هر غسلخانه کې، په کور کې، په هر باتروم کې ګرمې اوبه به چلېږي په پیپونو کې. بلکې هلته خو یخني په دې ورځو کې واورې غورځېږي، د اوسپنې چتونه دي. نو هلته کې په کمرو کې د هیټرې لګېدلي، خو د ګیس هیټرې نه دي، د چوله نه ده، د دغه ګرمو اوبو هیټرې دي. هغه داسې مخصوص هیټرې جوړې کړي چې هغه ګرمې اوبه پکې تاویږي، نو هغه ګرمو اوبو سره کوټه ګرمېږي. غسلخانه کې هم دغه لګېدلی دی، په برنډو کې هم دغه لګېدلی دی، هغه ګرمې اوبه خوټ کېدلې اوبه پکې تاویږي، هغې سره کوټه ګرموي. مې هلکه دا اوبه څوک کوم ځای ګرمېږي؟ وایي دا حکومت انتظام کړی دی. په ټول تاشقند کې په ټولو کورونو هوټلو کې دقه ګرمې اوبه روانې دي. خدای چې حکومت یې په څه ګرموي، او دا په دې ټولو غسلخانو کې چلېږي. دی ناشنا دی دا. او د سکو اوبو یاره پکې نشته، هغه خلک د بوتل اوبه څکي، پته نه لګي یا به پکې وي یا به نه، او د بوتل اوبه عام خلک په هغې کې څکي. نو صیبه حدیثو ځای دغه و، د فقه ځای دغه و، لوی لوی فقهای کرام دغه هلته پاتې شوي دي. او ورسره د تصوف ما د مخکې ذکر کړی و، د تصوف مقام دقه هندستان ته که تصوف راغلی دی او خصوصا نقشبندیه سلسله راغلی ده، نو دا د دغه علاقې نه راغلی ده. ما تاسو ته قصه کړې ده په لومبۍ جمعه کې مې درته، که په دویمه جمعه کې مې درته ذکر کړی چې دا دغه ځای نه نقشبندي سلسله راغلی ده. او په هندوستان کې بیا خواجه باقی بالله صاحب، شیخ احمد سرهندي، مجدد الفسانی، خواجه محمد محسوم، خواجه سیف الدین، مرزا مظهر جان جانان، او شیخ غلام علی رحمهم الله، دا د هغې علاقې د سلسلې مریدان. احادیث د هغې علاقې نه، فقه د هغې علاقې نه، تصوف د هغې علاقې نه. لیکن افسوس چې نن په هغه علاقه کې سر نه بغیر د نوم د ایمان او د اسلام نه بل هېڅ شی پکې نشته، هېڅ نه لري خبر. ټول جنکۍ او ښځې دومره ده چې په سمرقند کې لا مې مشرانې ښځې جنکۍ نه، مشرانې مې ولیدلې چې یاره هغوی اوږده اوږده کمیسونه اچول، بس لاندې پاجامه ده خو بره اوږده کمیسونه. جنکۍ ټول په پتلون کې ګرځي او په کوټونو کې ګرځي، هلکان ټول په کوټ کې ګرځي، پتلون کې ګرځي، ملا په کوټ او په پتلون کې ګرځي. نه د مقتدي ګرشته او نه د ملا ګرشته، هېڅ هم نشته.
شراب کوله مکمل صرف قانونن پابندی ده چې یاره د 18 د 14 کالو نه پس کم هلک به شراب نسکي خو هغه پابندي برای نام ده او د 11 بجو نه پس مې واورېدل چې کلبونه هم کولوي بیا خلک ځي په کلبونو کې سندرې ګانې هم اوري شرابونه هم پکې څکي او چې څه یې خوښه یې هغه هم پکې کوي تپوس به وکړي چې ته مسلمان او الحمدلله مسلمان یم کلمه نه راځي مونځ څه ته وایي پیژنم نه روژه پته نشته روژه څه ته وایي قرآن شریف قرآن شریف څه شی دی پته نشته څنګه ځان ته مسلمان وي یاره زما نیا وه یا مې نیکو او د انقلاب نه مخکې هغه وایي چې زما پلار مسلمان و بس تا د وروسته انقلاب نه مخکې هېڅ هم نشته هېڅ خلقه خالي ده بلکل دین پکې نشته پرده پکې نشته دومره ده چې دا حیا پکې شته د خلکو مخکې لږه حیا کوي صفایي پکې ډېره زیاته ده زبردسته صفایي ده پکې او قدر پکې د مشر شته پیسې سپکه ده د پاکستان 1 روپۍ د هغې 80 روپۍ تقریبا غربت هم پکې دی لیکن زمانونو بنیاد د خبرې ده چې هغه وطن چې د علم او د دین مرکز و هېڅ هم پکې نشته دا نن دا شی زمونږ په ټولو اسلامي ملکونو کې دا شی روان دی خفه کېږم نن اغیار لګیا دي په دې ټولو اسلامي ملکونو کې د هغې کوشش دا دی چې همدغه چل به سره وکړو صرف په نوم به زه ځان ته مسلمان بیم بس نه به مونځ پېژنم نه به روژه پېژنم نه به زکات پېژنم نه به حج پېژنم او چې کم ځای کې زما د دین مرکز دی چې مدرسه ده هغې ته به په سپک نظر ګورو او چې څوک ما ته دین ښیي چې هغه ملا دی او عالم دی هغه کې به نقطې راوباسم مړه دا ملا خو هغسې دا مدرسه خو داسې دا ټیک ته بلکل په 100,000 کې به یو مدرسه ټیک ته چې په معیار د دین نه برابر په 150 شپېتو کې یو ملا به وي داسې چې هغه به په معیار د علم او د دین نه برابر نو خو شته کوم ځای نشته په 150 هلکانو کې به یو داسې وي چې هغه به تبلیغ لمځي خو د تبلیغ په اصولو به نه برابر په 110 پیرانو بزرګانو کې به یو داسې وي چې هغه به ځان ته پیر او زبرګ هم وایي خو د پیرۍ او د تصوف په معیار به نه برابر دا خو کېدی شي ولې نشي کېدی زمینداران ټول یو شانتې دي نه تاجران ټول یو شانتې دي نه دوکانونه ټول یو شانتې دي نه نو مولیان هم ټول یو شان نشي کېدی مدرسې هم ټول یو شان نشي کېدی خو دا به منې چې قرآن او سنت خدمت نن په دې زمانه کې مدرسه کوي او د دین او د پیغمبر مبارک میراث نن په دې زمانه کې مولا په لاس کې اخیستی د رسول الله مبارک مقصد څه دی هغه د راتلو مقصد لږ معلوم که که نه انما بعثت معلما د دې له لېږلی شم چې خلکو ته دین وښیم تا دې په خدای قسم یې رښتیا ووایه تا ته دا ښکلې عقیده او د عمل دا څوک درته ښیي مولا درته نه ښیي دا د هغه مشن مولا په لاس کې نه دی اخیستی پیغمبر مبارک چې وایي د جنت لاره څه وایي من سلک طریقا یطلب فیه علما څوک چې په هغه لار چې په هغه کې د علم طلب کوي طالب العلم ته وایي طالب العلم ته سهل الله به یا بل ځای کې سهل الله له طریقا الی الجنه الله به دې طالب ته د جنت لاره کوله وکړي او پیغمبر مبارک وایي زه خو نه وایم چې دې طالب العلم ته ملا خو لا پرېږده وه چې کوم له علم نه دی کړی او طالب دی رسول الله مبارک قسم په الله چې رسول الله مبارک وایي قسم مې درته وخوړ چې په اونو کې په دریاب کې کمان او په سولو کې میږي ورته دعاګانې کوي او رسول الله مبارک فرمایي قسم په ذات ته خدای چې دا د پیغمبر مبارک وینا ده زمونږ په روایاتو په سندونو په اعتبار د قسم خورم چې رسول الله مبارک فرمایي چې طالب العلم ته فرشتې وزرې خورئ صاحب د مرقات یو واقع لیکلې ده یو عالم به خلکو د درس کو پخپو شلو یو شاګرد ته تپوس وکړي چې دا پخپو پیدایشي شلې وی نه وی دا ولې شل شوی وی دا حدیث مې وکته چې فرشتې وزرې غوړی طالب ته وی زما لاسې خندا غوندې راله وی ماسې د ټوک نه وي چې اوس خو به دا وزرې وله مو ماتې کړو ټوکه غوندې مې لره وی اقا ساعت سره مې دا خپې شلې شوي د طالب دا مقام دی د استاذ به څه مقام د عالم به څه مقام ولې نو ځکه د پیغمبر مقصد دقه دی چې قرآن خلکو ته ورسي او د قرآن تشریحات د حدیثو په شکل کې د سنتو په شکل کې خلکو ته ورسیږي او د قرآن مسائل نن د فقه په شکل کې خلکو ته ورسیږي
هغه خدمت نن په مدرسو کې کیږي، هغه خدمت نن علما کوي، هغه خدمت نن د دین طالبان کوي. لیکن مونږ هغه سپک کړي دي. ولې؟ یو کس به چې ته غلطي کړي هغه ته ګوته نیسو، ټول په هغې بدنامو. یو مدرسه کې به چې ته غلطي هغې ته ګوته نیسو، ټوله په هغې بدنامو. یو طالب، دو طالبان به چې ته غلطي کړي هغې ته ګوته نیسو، ټول پې بدنامو. دا دانش او هوښیارتوب نه دی جي، دا خمقلتوب دی، دا هوښیارتوب نه دی. بلکې دین نه خلکو لوبې ټوکې جوړې کړئ. نن بیا په یو سړي په فیسبوک وګوره، نن یو سړي بیا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او را روان دي. تاسو ته پته لګي چې دا سوشل میډیا ګوري، دي ته پته لګي غټ غټ سر یې دی او غټ ماته چا وخوړ، غټ غټ سر یې دی، غټه غټه ږیره ده، نوجوان هلک دی، ځای را نه دی معلوم چې کوم دی، څوک وي هالینډ کې دی، څوک وي جرمني کې دی، ځای نه دی معلوم. او هغه صفا الله شاهد دی، ما په خپله واورېدل، وایي زه د خدای رسول یم، وایي زه رسول یم، احمد عیسی وایي زه رسول یم، وایي زه وایي پیغمبر یم، وایي قرآن کې زما پیشن ګویه راغلی دی. او بیا د پیغمبرانو نوم دونه په سپک اخلي چې د حد نه وتی. هغه وایي څوک وایي چې رسول الله هم نه وایي، صلی الله علیه وسلم هم نه وایي، وایي څوک وایي چې د محمد نه پس بل پیغمبر نه راځي. اردو کې لګیے یہ کون کہتا ہے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا؟ یہ جھوٹ ہے، وایي دا دروغ دی. وایي او دا وایي محمد خو د دې خلکو پیغمبر د سره نه دی، حیادن بالله صلی الله علیه وسلم. او وایي چې څوک ما نه مني، دا الفاظ دي چې څوک ما نه مني. ګوره د پیغمبر نوم سره علیه السلام هم نه وایي، وایي د موسی د قوم په شان تباه بشي، د هود د قوم په شان تباه بشي، د لوط د قوم په شان تباه بشي. وره یعنی نن زمونږ دنیا مسلمان کم ځای ته پاتې شو، کم ځای ته مسلمان پاتې شو. او مسلمان میچنې بل ځای ګرځي. ورشئ وګورئ تاسو ځای په ځای د پیغمبر کورې خطک کېږي، ټوکې کېږي، خنداګانې کېږي. هالینډ ته وګوره د پیغمبر خاکې جوړېږي. او زما خپل مسلمان د رسول الله مبارک امتي هم نن په دې چالونو کې پروت دی. خدای ته وګوره د مارونو. یو خبره ذهن کې واچوئ، زه د سیاست خبره سره په دې سټیج نه کوم، نه مناسبه ده. زه دا درته وایم چې خدای مخکې کې، رسول مخکې او لیډر رستو. خدای او رسول مخکې او پارټي رستو. کوئ خپلې پارټۍ کې څه خوښئ، د دنیادارۍ پارټۍ مو دي، هغه چې ستاسو څه خوښئ هغې کې خو هم زموږ نه منئ، سم خوښئ کوئ، خو مهرباني وکوئ چې کله هم د رسول الله مبارک د ذات خبره راشي او د قرآن خبر راشي او د پیغمبر او د خدای خبره راشي، نو هغې کې بیا لیډر به خپل کار کوي، پلار به دې خپل کار کوي، او تره به دې خپل کار کوي، او قوم به دې خپل کار کوي، پارټي به دې خپل کار کوي، ابه مخکې یو. او که ته وایې نه 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 دا داسې ته د لیډر دپاره په هغې کې تاویلات کوې، نو ایمان کې د خطره ده. بیا احتیاط پکې په دې مسلو کې. نو نن دنیا لګیا ده د اسلام او د دین خلاف. رب العالمین انسان پیدا کړی دی په دې دنیا کې، او د دنیا سره د انسان تعلق جوړ کړی دی. بې د دنیا نه د انسان ژوند نه تېرېږي. دنیا څه شی دی؟ دنیا مال ته م وایي. که یو انسان سره پیسې نه نو دی به خوري څه، دی به سکي څه، دله د کور ضرورت دی، دله د جامو ضرورت دی، دله د ښځې د بیبي ضرورت دی، دله د بچو ضرورت دی. او بیا چې ښځه شي، بچي شي، دله دا ضرورت دی چې هغوی له وګټي، هغوی له کور جوړ کړي، زوی له لور له وادو کړي، په دې ټولو پیسې لګي. نو که یو انسان داسې دنیا ګټي نو دا منع نه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یو هغه دی چې د الله د طرف نه پتا کم فرض دی، دا غي نه پس حلال مال طلب کول دام په انسان لازم او فرض دی. ولې د دې نفس پتا حق دی. ان لنفسک علیک حقا، نو د خپل وجود د بخا مخاصه پیدا کې. ان لزوجک علیک حقا، د ښځې در باندې حق دی. نو ښځې له به خامخا جامې پیدا کې، کور د کوټه به ونه جوړی، او ډوډۍ انتظام به وله کې، او د دارو درملو انتظام به وله کې. د میلمه د باندې حق دی چې میلمه راشي ډوډۍ به ورکې، نو هغې له به خامخا ګټه کې. د بچوم در باندې د ماشومانو حق دی،
هغې به ښه تربیت کې، هغې له به د واده انتظام کې، هغې ته به دین ښه. دا د ښځې د بچو د نفس حق دی. دی له به کور جوړی، دی له به جامې ګټې، دا ضروریات دي. لیکن بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې حب الدنیا رأس کل خطیئه، چې دنیا سره مینه دا د ګناهونو بنیاد دی، دا د ګناه جرړه ده. اوس به څه کوو؟ یو خوا دنیا ضروری ده او ګټلو کې ثواب دی، او بل خوا حضور پاک فرمایي چې ګورې محبت د دنیا د لویه ګناه ده، د ګناهونو بنیاد او جرړه ده. دې سره به څه کوو چې د محبت د دنیا نورونو دنیا به ګټې، لیکن مینه به ورسره نه کوې. دنیا به ګټې، بې د دې نه کار نه کېږي، خو دا دنیا بړه ته نه ښکته کوې. او د هغې به زه یو مثال درکړم. دا کشتی چې ده بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي. په اوچه به چېرته څوک کشتی ونه چلی، چې جوړی یې نو اکثر په اوبو کې جوړی، او یا که په اوچه جوړه کړي نو په ګاډي کې اوچته کې اوبو له یوسي. د کشتی جون بې د اوبو نه ممکن نه دی. کشتی چې ګرځي اوبو کې به ګرځي، اوبو ته سخت ضرورت دی. او که د اوبو نه دې بار کړه، د کشتی لرګي داسې لرګي وي چې د اوبو نه باري نو دا نورې چی، او چې اوبو کې دننه یې خرابېږي نه. نو د کشتی جون ټول د اوبو سره دی، خو که د اوبه په دې کشتی کې دننه شوې وای یو څه، نو کشتی غرقوي که نه غرقوي. دقه رګې زمونږ جون دا د دنیا سره دی. خو که چرتې دا دنیا زمونږ د زړه د وجود په دې کشتی کې ور دننه شو، نو جون به راله تباه کې بیا. د دې وجې نه رب العالمین فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. وی تاسو د دنیا جون دومره خوښ کړی دی چې آخرت لم په هغې مرتبه ورکړې ده، آخرت هم پرېښی دی. اوس د دنیا دپاره به خدای نه پرېږدی، بنیاد دا شو. د دنیا دپاره به آخرت نه پرېږدی، دا بنیاد شو. د دنیا دپاره به دین نه پرېږدی. نو هغه دنیا چې سړی د خپل ضرورت دپاره ګټي، د ښځې او د بچو دپاره یې ګټي، نو دا بده نه ده، خو مینه به نه کوې. اوس یو مثال به درکړم چې تاسو پوه شئ. په صحابو کې بعضې خلک وایي لکه دا فقیر دی او دا ډېر ښه سړی دی، او دا بهتر دی، او دا مالدار دی او دا خراب سړی دی. داسې نه ده. ګوره یو سړی دی چې هغه فقیر ملنګ دی او پشلېدلو جامو کې ګرځي او سوالونه کوي، یو نم سوال کوي، بل نم سوال کوي، بل نم سوال کوي، او نمونځ کوي نه اودس کوي. او بل طرف ته یو خان دی په بنګله کې اوسي، د خان موټر هم شته، بنګلې هم شته، لیکن خپل مونځ اودس ورسره کوي او خپل روجې ورسره نیسي. نو دا خان د هغه فقیر لسو زرو فقیرانو نه هم د خدای په نزد غوره دی. فقیر دی او مونځ نه کوي، نو په هغه فقیر خدای څه کوي؟ فقیر دی او اودس نه کوي، او فقیر دی او سوالګر دی، خلکو نه سوال کوي. سوال خو حرام دی. پیسې غوښتل، ډوډۍ غوښتل، دا خو حرام دی، دا سوال خو ګناه ده. مالدار د سوال نه بچ، د سوال نه کوي. مالدار منظم کوي، روجه هم نیسي، فقیر غریب سره ښېګړه هم کوي. ډېر بهتر شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړ، نو حضور پاک داسې وکړل چې دوه صحابه د یو بل رونه کړل. مؤاخات ورته وایي. یو مهاجر د مکې او یو د مدینې اوسېدونکی، هغې ته به انصار وایي. دی رونه کړل، رونه وی دا ستا رور شو. ولې چې مهاجرین غریبانانو، بې کسه بې څوکه و، چې هلته لاړل، نه کور شته، نه ځمکه شته، نه د تجارت شته، غریبانانو. نو دی د انصارو رونه کړل. انصارو ډېره لویه قرباني ورکړه. دومره قرباني ورکړه چې په تاریخ کې به داسې قرباني څوک ورنکړي. خپل باغونه دوی سره نیم کړل، راشئ دا باغونه واله. خپلې ځمکې د مهاجرو سره نیمې کړې، راشئ دا ځمکې نیمې ستاسو، نیمې زما. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د یو صحابي سره ورورولي جوړه کړه. د هغه صحابي نوم سعد و سعد ابن الربیع. د سعد په نوم ډېر کسان دي. د ده د پلار نوم ربیع دی.
بخاری شریف کې راځي چې ورولې جوړه کړه دا سعد وی دی عبدالرحمن ته وی ورور دلته ما سره کېنه وی ته خو زما ورور شوې که نه وی وی راځه زما چې څومره مال دی د سره یې غونډې مومه او زما دوه ښځې دي نو کور ته دې دننه کوم یو پکې خوښه کا نو چې کومه ستا خوښه شو نو زه به وله طلاق ورکم نو چې عدت یې پوره شي تا ته به یې په نکاح کم رښتیا ووایه داسې به څوک وکړي دا هم ورته نه وایي چې زما یو ښځه درته طلاقوم در کوم نه ته پکې خوښه کا راننوځه پکې وګوره خوښه که چې کومه دې خوښه شوه دغه زمانه کې دا د مخ د لاسونو پرده نه وه دا وروستو نازله شوې ده که داسې ویلې وي چې یو ښځه له در کوم نو بیا به چا وی چې بوډۍ نه ځان خلاصوي نو په هغې ورپایه کوي نه ته دننه وګوره چې دې خوښه شي دې ته ست وایي ست چې ست څوک چاته وکړي نو دا لازمه نه ده چې په هغې دې فورا څوک عمل وکړي یو دعوت ته چې څوک چاله دعوت ورکړي چې ما سره به ډوډۍ خورې زما د زوی واده دی یا مې خپل واده دی یا مې د زوی سنت دی یا د اختر ورځ د تعالی دعوت درکړي یا کور یې جوړ کړو دعوت درکړي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره یا دې ودونو کې خلک یو بل پسې کاډونه لیږي نو که څه شرعي رکاوټ نه نو دعوت قبلول سنت دی بعض عالمان ورته واجب هم وایي او یو ست دی ست خدا دی چې هله مخې له ورغلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې نو دې کې به دا نه وی چې راځه وبخورو بس وی خدای دې وبخه هغه ستا عزت کوي که نه اوس د اوړي غرمه ده او 3 بجې دي او بجلی تلې ده او یو سړی کور نه بار راوتلې ښځه یې موده او بچي یې موده دي او ډوډۍ خلاصه ده او بار بجلی را په مخه کړې ځان ته لمن وي او ته وله مخې لا ورلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې نو ته وی وبخورو که نه نو څه خورې ما خورې ډوډۍ کم ده هغې غریب خو ستا عزت وکړه اکرام ورته وایي نو ستا عزت یې وکړه نو ته ورته ووایه چې خدای دې وبخه وخت ته ګوره حالاتو ته وګوره چې دا د ډوډۍ وخت نه دی دې وخت کې به اوس ښځه رقم نه راپاسئ او بچي به کم خوا ډوډۍ پسې په منډه ګرځئ او یا به روټۍ خلاصئ ترکاري به وي یا به نی نو چې څوک درته داسې ست وکړي نو هغه ته وایي خدای دې وبخه بس زمونږ د پښتنو دا بعضې خبرې وایي دا کتاب نه که نه دي خو کتاب نه کتاب سره نه دي خو کم امتی نه دي کمه نه ده پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري دا بلکل درسته خبره ده شریعت خبره ده په ست ښه ښکاري چې هغه ده ونه وایي چې هلکه ما ته خو د سپکو کتل او د چای ډوډۍ راته ونه وي او بل په نه خوراک ښه ښکاري اندازې ته ګوره څه دعوت خو دله نه درکوي بس وایي خدای دې وبخه دا ښه خبره ده یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو بل غاړه د یو له ډوډۍ راغله د ډوډۍ والا راغله نو ده وایي چې هغه خو د دریاب نه پورې غاړه دی نو که زه ورته ستم وکړم نو راتلی نه شي ځکه پول نشته کشته هم نشته نو اواز یې ورکوي ملګري ډوډۍ خورې اوس دا ست شو اوس هغه له پکار دي چې هغه ویلی و چې خدای دې وبخه نو هغه د نر بچي سره شناز و ټوک و هغه یې وپړسو او پرې راسور شو دې غاړه راغی یا خدایا پلار خو راپسې راپورې وت ما ورته ست وکړې خو راغی نو چې څنګه راپورې وت نو درته وایي کوم ځای کښېنمه ما ورته را خوله باندې لاس کېښوي په دې خوله مې کښېنه چې ما پې تا ته ست کو دلته کښېنه دا ګوره د شریعت قیدې دي ښه د اوس ته ثابته به کوم نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته چې کله سعد ابن ربیع وي او یو ته بله مې بې دعوته به ګورې ډوډۍ له نه دی ګورې دا یو شی ما محسوس کړ او په دې شادي حالونو کې مې محسوس کړ ډېر خلک وایي په شادي حال کې وایي ما خو 300 کسانو ته ویلي ډوډۍ مې د 400 برابر کړې وه او 600 وخوړه نو دا 600 پیریان رالل دا څوک دی دا بې دعوته بې دعوته پردی ډوډۍ له تلل دا سخته ګناه ده او جرم دی او حضور پاک فرمایي چې څوک بغیر دعوت نه پردی ډوډۍ له ورغی نو دخل سارقا وخرج مغیرا وی ورنن غل ورننوت او ډاکو راووته غلی وکړه ډاکه و بار راووت نو چې تا ته ووایي چې ډوډۍ له به راځې او د بچو غږ یې درته نه کړې نو ماشومان بچي به د سکول نه نه چوټې کوي د سار نه بچو ته وایي نن سکول ته مه ځئ ښه
ولی بابا جی ادما د پلان کې دوست د زوی واده دی ولا بزو نو که تا ته ویلي چې سره د واړه سلیمان بچو راشه نو بیا ټیک تا او که هغه صرف تا ته ویلي نو بچي ورپسې سلا سکول نه چوټي کوي او په ښځو کې دا ډېر خراب عادت دی ښځو ته چې د واده ست وکړه نو یوازې نه هغه د باجا بامخیلو نه هغه ټولې خپلې وله راوغواړي راځی وي د کاکا د ترور د نوسي د کړوسي د بچي واده دی ټول وله راوغواړي او یو ښځو کې یو لوی رواج بلم دی هم درته وښیم دا ګناه ده نن سبا ښځې ځان سره د پلاسټک ګوتی ګرځئ پخوا به په لوپټه کې اچولې هغه به قیمتي لوپټه وه خرابه به یې کړه اوس چې کومې ښځې له غوری ورکړې د جیبه ګوتی راوباسې پکې ورواړئ ویې ورشه بله راوړه چې نه راوړې خو شرمۍ دی دا ناروا دي دا سخت جرم او ګناه ده دا چې کومه ډوډۍ په دې ځان پوه کې د دین مسله ده کومه ډوډۍ چې تا ته چا کېښوده په کور کې نو دا اباحت ورته وي په عربۍ کې دا تملیک نه دی دی تا له دې له نه ده درکړی چې دا کور ته یوسه دی دې له درکړه چې څومره خوړی شي هغه وخوره او باقي چې پاتې شي زما به نو چې دې له یې دله درکړه چې څومره خوړی شي وخوره او باقي به زما د کوربه به بل چا ته به کېدم ماشومانو ته به کېدم نو دا به کور ته نوړي دا ګناه ده ناروا ده تا ته خو یې دې دپاره نه راغوښتې چې هم به پخپله وخورې هم به د پلاسټک ګوتی ډکه کې او دا به کور ته میوسې اولته ورته خاوندم خوشحالی چې دا ښکار مې لیږلی او ښه مضبوط راغی ښکار ښه مضبوط راغی ځان سره یې ګوتی هم ډکه راوړه اولته بیا دروغ هم وایي خاوند ته وایي رالی راکړه چې دا د ماشومانو له کور والا له میوسه غلا دې وکړه نو یې دله درکړې دا خو غلا ده دا ناروا دی او ګناه ده نو بې دعوته تلل واده له ګناه ده که د یو کس درته وي نو یو کس به ځې چې د دوو درته وي دوه به ځې او که هغه ته پته چې دی یوازې نه ځي ځان سره خامخا ډرایور بوځي لکه بعضې سړی په ګاډي کې دی ډرایور بوځي نو دا ډرایور پکې بیا مفتو کې خوړی شي یا یو سړی بې نوکره نه ځي هغه ته پته ده چې د سره خامخا ډرایور او یو کس نوکر وي نو هغې یې بې دعوت هم بیا خوړی شي دې ته دلالتن رضا وایي لکه اوس شادي حال کې ډوډۍ ده پېښور کې او تا ته وایي چې راځې به نو ته به خامخا شادي حال ته خو پیاده نه شي ته نه په بس کې تلی شي 11 بجې به پسه بیا راځې نو که موټر دې وکړه او ډرایور دې بوته نو دې ته دلالتن رضا وایي دا پکې داخل دې ډوډۍ خوړی شي خو ځان سره بیانان دوستان او بچي نه بوځئ او که وایي چې بچي م راوله بیا بوتلی شي دا د شریعت مسلې دي رونو په دې عمل کوئ حرام نه دی خدای ساتي حرام ډېر خطرناک شی دی هر شی به راته خدای وبخي خو پردې حق درته خدای نه بخي دا قانون دی یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی وی د الله رسوله که زه د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کم خوا به ځې ځم وی جنت ته دا صحابي لاړ حضور پاک ورته اواز وکړو دلته راشه راویې غوښته وی تا څه ویلو وی ما وی که زه د خدای په لار کې جنګېږم او شهید شم نو چېرته به ځم او تاسو راته وایي چې جنت ته وی وایه او خبره اوس واوره ښه نبي علیه السلام ورته فرمایي وایي که ته د خدای په لار کې جنګېږې او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږي او بیا شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږي او مخ په مخ تختې نه او بیا شهید شي ګوره 3 شهادتونه شو نو وی اله به جنت ته ځې چې پردې حق در سره نی او که د دې ګوتې د بند عمره پردې حق در سره او دین نو جنت ته نشې تللی وی اوس جبریل راغی او دا خبره یې ماته وکړه ډېر خلک پردو حقونو سره حجونو لذي دلته په پردې حق پورې نه ورکوي دلته پردې پیسې لاندې کړي هغه نه ورکوي دلته پردې ځمکه لاندې کړي هغه نه ورکوي او حج لذي او دی سوچي چې واپس راځم نو 0 میټر به واپس راځم ارسه به راته معافي دا ټولې غلطې خبرې دي په حج خدای ارسه معاف کوي خو د خپل حق معاف کوي او نه د بنده حق دا به راته معاف کړي مثلا چې چېرته چا غیبت دې کړي او توبه دې بیا ورسره ایستې یا مثلا مونځ دې لږ تاخیر سره کړي یا پردې ښځې ته دې کتلي مثلا خو که مونځ در باندې پورې دی نه دی دې کړی او زکات در باندې پورې دی نه دی دې ورکړی او یا پردې حق دې غاړه کې پروت دی دا په حجونو او دا په شهادتونو نه ختمېږي دې نه به ځان ساتې
خبره مې دې پورې کوله چې یو دعوت دی او یو ست نو ست چې درته څوک وکي نو فورا ورځمه که داسې یار دوست دی چې ستا ورسره ازادي ده نو بیا خیر. نو چې عبدالرحمن ابن عوف د سعد ابن ربیع ورولي جوړه شو نو ورته څه وایي وی زما مال راځه در سره نیمو او راځه ما سره کور ته دننه شه دوه مې ښځې دي نو ته پکې یو خوښه کا نو چې ستا خوښه شي نو زه به طلاق ورکم او چې عدت یې تیر شي نو تا ته به یې په نکاح کړم. ګوره د ست وکړه او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په ښځه او ستا په مال کې برکت واچوي. دلونی علی السوق ما ته بازار خایا ما لا تجارت چل نه دی. ګوره هغه ست وکړه او هغه ورته دوا وکړه. او چې بل څوک وي څه به وي یاره بس خدای سره خو که د چیزو پړې راواله چې دا ځمکه هم را سره نیمه کې او لار کوه چې یوه پکې خوښه کړو نه داسې به نه کړي. نو صاحب تجارت یې شروع کړو نو چې تجارت یې شروع کړه نو مالدار شو مال یې وګټه. ګوره هغه هم قرباني ورکړه دم نو ځان له ښځه م وکړه نو حضور پاک له په مخه ورغ نو د واده څه نښې نښانې یې وې پې نو نبی علیہ السلام خو ډېر هوښیار شخصیت وا پې پیش شو نو ورته مهیم یا عبدالرحمن دا څه دي او پیش شو وی د الله رسوله واده مې کړی دی. ګوره صحابه ودونه مجیبه ساده ودونه ساده څومره حضور پاک خوښ دی قسم دې ځانونه به یې قربانول لیکن دا دې په واده نه دی خبر کړو. او زمونږ په علاقه کې چې څوک وادو کې بل چاته ونه وایي نو تر مرګه پورې په سترګو بد لګي. وګوره واده وکړو ماته ونه وي د زوی واده مې د خلکو یې خوړلې ده او په خپله یې چاله ور نه کړه وایي که نه وایي د خلکو یې خورې او په خپله نه ورکړي. نو هلکه تا چې را بللی و نو خو تا خو خیرات کړی صدقه وه ا دې پې خرڅه په بیه دې ورکړې داسې هغه صدقه او خیرات ځان له تباه کې. الله فرمای لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى چې خیرات ته وکړو صدقه دې وکړه نو په چا به احسان نه ورړې او نه به هغه سړي ته تکلیف ورکې یعنې صدقه به دې برباده شي. نو که دا دې ووایي چې زما نه یې خوړلې وه او مال یې را نه کړه نو خپله صدقه دې ډب تله وکړه. تا خو په دې نه ورکړی چې زه درته واده ویم ته به یې م راته وی او زه یې در باندې خورم ته به یې م را باندې خورې ستا وس کېده د هغې غریب به وس نه کېږي. نو په دې به ګیله نه کوې د یو بل نه ښه یو انسان دی بعضې وخت هیر شي یو ډېر نږدې ملګري بعضې وخت هیر شي ډېر نږدې ملګري زمونږ چې کله زما خپله خادي وه نو نوم درته نه اخلم خو په دې کلي کې بعضې ډېر نږدې دوستانو بس هیر شوي خو باباجي جمدی خدای پاک دې وبخي نو هغه به د فضلشاه لالا دې خدای وبخي ډېر ښه انسان فضلشاه لالا ډېر ښه سړی خدای دې خاورو کې وبخي. نو هغه فضلشاه لالا ته وایي چې دې خلکو ته ته ووایه یو کس دوه پاتې شوي نو مبارکۍ یې ځان سره ډبې م راوړو رامله نو چې څنګه رالل ډبې راوړو نو وایي ښه وایي مبارکي مې درله وکړه خو دا ما ته م ویې ولې نه یا خدایه پاکه هغه هیر شي انسان دی بعضې وخت کې نو مونږ هیر شوي که نه یو کس دوه ډوډۍ باندې خو عادت څوک په د چا نه درنېږي نو بعضې وخت به ته به ته هیر شي یا هغه غریب به وس کمی هغسې به نشي کولی. بهر کیف دا دې وعدې وکړو حضور پاک یې نه دی خبر کړ. خدای څونه مالدار که عبدالرحمن ابن عوف اوهو دومره مالدار و دومره چې د پیسو ډیری به وکره په کور کې پراتو دنیا ګټله خو مینه یې ورسره نه وه نو ته به وایې چې دنیا ګټله مینه څه معنا مینه دې ته اوس وایي. یو ځل اعلان یې وکړ د مدینې فقیران نو 2.5 لکه اشرفۍ دینار د سرو زرو 2.5 لکه اشرفۍ په غریبانانو وویشلې. اوس د مال سره چې د چا مینه وي هغې خوندي کي نه پکې صدقه کوي نه چاله هدیه ډالۍ وړي او چې مال ګټې او پکې صدقې م کې مال ګټې او تحفې م خلکو له وړې پلار له وړې استاد له وړې نیک له وړې بل له وړې پته ولګېده چې د مال سره مینه نشته که دې مینه وي نو خوندي کوله به دی 2.5 لکه اشرفۍ یې وویشلې او بله واوره
یو ځل کور کې ناسې دی مال ته وکتل چې دا خو بلا مال دی او خدای به راوسته او یاد ساته ګورې ښه چې څومره صدقه کې خیرات کې نو خدای به هغې نه زیات راولي ده به صدقې کولې مال به ډېرېده صدقې به کولې مال به ډېرېده نو یو ځل یې د شپې لیست جوړ کړو او غلامانو ته وي نوکرانو ته وی شابه چې څومره فقیران او مسکینان دې ټول لاله راغونډ کې دا په ډېرو ډېرو مال یې ورکوه چې څه وسره ټول یې خلاص کړل چې څه وسره ټول یې د سیل مې خلاص کړل تر دې حده پورې چې هغه خپلې کمې اغوستې جامې یې وې نو زړې جامې یې واچولې هغه یې خیرات کړه او په سر یې پټکې نو هغه یې کوز کوي دا پلانکي ده نغد مال جامې چیرړې د کور سامان د ټول چې څومره ټول یې خیرات کړل او د دې نه علاوه نور یې څو کړل د دې نه علاوه 10,000 غلامان آزاد کړل 10,000 سار وختي مانځله راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړ حضور پاک آواز ورکړه عبدالرحمن ابن عوف دلته راشه کښېنه وی عبدالرحمن جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې الله را لېږلم او الله وی چې په عبدالرحمن ابن عوف زما سلام ووایه ګوره تجارت کوي او مال ګټي خو مینه نشته اوس پته ولګېده د مینې چې دا پکې 2 روپۍ نه خیرات کوي نه پکې د جومات حصه کوي نه پکې د مدرسې نه کوي نه پکې د فقیر حصه کوي نه د غریب مسکین حصه کوي نه چاله تحفه ډالۍ وړي بس پته ولګېده چې دا مال دې ړکې دننه ننوتی دی راوتل ګران دی دا هغه کشتی را چې دننه پکې اوبه ننوځي دا هغه دی چې الله وایي کلا بل تحبون العاجله دنیا مو خوښه ده وتذرون الاخره اخرت نه دی خوښ که اخرت خوښ وي نو څه به دې ځان له اخرت لم ساته که دا چې دې ورکه دا سر کم خوا لاړ د اخرت له لاړ دا چې خیر ښېګړه دې وکړه خیرات دې وکړه دا کم خوا لاړ د اخرت له لاړ کلا بل تحبون العاجله دنیا هم خوښه ده اخرت نه دی خوښ اوس دویمه وره وی جبریل راغی ما ته وی چې الله وی چې په عبدالرحمن زما سلام ووایه او عبدالرحمن ابن عوف ته ووایه چې عبدالرحمن دا مال ستا نه دی زما دی واقعي دا مال د چا دی چې د خدای خوښه خو در سره وی او که د خدای خوښه نی سبا به در باندې داسې بیماري راوالي چې هغه خپل مال به دې بیا نشي بچ کولی ښځه به دې نه جوړه کړي بچې به دې نه جوړه کړي مقدمه به راته جوړه کړي بیا به څه کوي نو الله وایي چې دا مال زما دی او ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل نو ګټم او خیرات هم کوه او عبدالرحمن دویم اعلان واوره الله وایي چې دې د مالیاتو په مسله کې چې څومره مال او تجارت کوي نو د قیامت پر ورځ به د سره د مالونو حساب نه کېږي دا څومره لویه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مالداران خلق بره دی غریبانانو نه خو کم غریبانان چې داسې صالحان او دینداره غریبانانی نیمه ورځ جنت ته رستو دي نیمه ورځ د آخرت نیمه ورځ د دنیا نیمه ورځ نه زمارونو دا عبدالرحمن ابن عوف څومره مال دا مال سره مینه نه وه خیراتونه به یې کولې چې رسول الله مبارک به جهاد لمال پکار دی بس راوړه به غورځاو به او چې وفات شو کته وی چې دا دونه مال خیرات کو او دا 10,000 غلامان آزاد کړل وینځي او دا ځانم تل توقه پرې خو نو دی خو بیا غریب شوی نه 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 صدقه کوه غریب کېږي بنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 3 سیزونه لري چې د په قسم خورم الکه د پیغمبر خبره به مونږ به قسم منو کنه به منو وی په دې درې وځه قسم خورم یو دا چې په سوال مال نه ډیری بعض خلک سوالونه کوي د مال مقصد څه دی چې ته په خپل جون تیر کې نو په سوال ستا مال نه ډیریږي خپل جون په نشي تیرولې جاو دویم څه شی دی که تا عاجزي وکړه
لکه یو مسلمان سره جنگ وکړو او تا ورته ځان ښکته کړ، خیر دی، الله به دل عزت درکوي. من تواضع لله رفعه. او دریم څه شی دی؟ رسول الله مبارک وایي زه په قسم خورم چې په صدقه مال نه کمیږي. او مونږ وایو که دا لاړې بس کمې شوې، په صدقه نه کمیږي، زیاتېږي. نو عبدالرحمن ابن عوف چې دا دومره صدقې کولې مال یې څه شو؟ چې وفات شو نو 4 ښځې، نو قانون دا دی چې 4 ښځې وي او بچی هم وي، نو د دې 4 خواړو ښځو په شریکه 8 کېږي او د هر یوې 32 کېږي، د یوې ښځې 32 کېده. نو یوې ښځې وی مونږ ما له پوره حصه مه راکوی د خاوند په مال کې، نه غلامانو کې غواړم، نه ځمکو کې غواړم، نه کورونو کې غواړم، نه وینځو کې غواړم، نغد مال کې لږې غوندې راکې، نغد مال هم ټول نه، لږ غوندې. نو 80,000 دینار یې وله ورکړل اشرف یې، دیم پوره حصه نه وه. او که دا پوره حصه شي 32 نو 80,000 له په 32 کې ضرب ورکړه، ټول مال به څونه جوړوي. نو مال ګټل منه نه دي، خو مینه به ورسره نه کې. مینه دې ته وایي چې ځان پورې کلک نیسې او چاله ورکې نه. او که مال ګټې او ورسره خیرت هم پکې یادې، خدای هم یادې، رسول هم یادې، د ګاونډي حق هم منې، د غریب هم منې، د مسکین هم منې، د استاد هم منې، د ملا هم منې، د مدرسې هم منې، د جومات هم منې، خیر ښېګړه هم کې. نو بس دا مال بهترین شی دی، دا ډېر ښه مال دی. پته شه غریبی کار نه کېږي چې دا غریب دی نو ښه سړی دی. غریب دی او بې المازر نو اړوم ښه سړی نه دی. هغه مالدار چې هغه مونځ کوي ته زرها جنده ښه دی. حضرت زبیر دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی. حضرت زبیر د ترور زوی او د پیغمبر علیه السلام او د ښځه خویندې وې. د د بیبي نوم هغه د نبی علیه السلام د بیبي نوم عایشه او د بیبي نوم اسماء او عایشه خویندې وې. نو د ترور زوی هم دی او بیبیانې هم خویندې دي، نږدې رشته دار هم دی. دی چې کله مړ کېده په جنګ جمل کې، عبدالله ابن زبیر یې کېنه وی بچې وی په ما ډېر زیات قرضونه دي او قرضونه پرې رسو خلکو به راوړه امانت وي د ځان سره کېده. ده به ورته وی وروره د امانت خو دې ما سره کېښوده، خو هسې نه چې دا امانه ضایع نه شي. نو زه به یې ولګوم ښه، او چې کله دې پکار وي بیا مانه غواړه. نو چې یو شی ما سره امانت پروتي او زه هغه سړي ته ویم چې ما له اجازت راکړه چې دا زه ولګوم، نو لګولی شي. بیا دې کې د مال د مالک لم پیدا ده او د لم پیدا ده. دی به په خپل کاروبار کې ولګوي نو د لم پیدا شوه، ګټه به ولو کي، هغه لم پیدا ده. ولې که داسې سره پردی امانت رک شو نو د هغه تاوان دی. او چې تا ورته ووایي چې زه به یې لګوم او بیا رک شو خراب شو نو بیا په تا تاوان دی. نو د سره به خلکو امانتونه کېښودل حضرت زبیر رضی الله عنه سره. نو ده به ورته وایي زه به یې لګوم او پې قرض جمع کېده. نو ورته وایي بچې په ما خو ډېر لوی قرض دی، ډېر لوی قرض. او څونه قرض پته شته راته؟ 2 لکه درهمه. هغه زمانه کې درهم ډېر لوی قیمتي شی دی او هغه زمانې خبره 2 لکه درهم دا قرض. وی بچې داسې به وکړې، داسې به وکړې چې زما ټول مال به خرڅ کې او زما قرضونه به ورکړي، په ما دا ډېر لوی بوج دی. او که چېرته زما قرضونه زما په مال نه خلاصېدل نو زما د قوم نه به وله وغواړئ، او که زما د قوم نه پوره کېدل یا چا در نه کړل زما د مولا نه وغواړه. بابا مولا دې څوک دی؟ مولا خو مرئی تم وی، سردار تم وی، رشتہ دار تم وی. بابا مولا دې څوک دی؟ وی مولا میں الله دی. بچې چې قرض خلاص شي نو بعد رشتہ داران هغه وارثان نو زما د ټول مال 3 حصہ د قرض نه پس دا به هغوی له ورکړي.
او چې کمی د قرض نه پس او د خیرات د وصیت نه پس چې دوی سی پاتې شي تاسو تقسیم کې. نو صاحب چې چاته به وینو یو صحابي ولا مخې لورغي وې دما پرور سونه قرض دی وې دومره او استاسو مال خو دومره نه قرض خو نه پوره کیږي. خو ګورې که چرته قرض هم خلاص نه کړو ما ته وایي زه به سره امداد وکړم. حضرت عبدالله ابن زبیر وایي چې څومره مال او ځمکې کورونه هم خرڅ کړل غوره وی خدای پاک هغه 2 لک روپۍ قرض هم خلاص کړ. د هغې نه پس چې کوم وصیتو هغه وصیتونه مې ورکړل او څونه مال شو. د مال کې خدای برکت واچو. مال څونه شو؟ څه کم 6 کروڑه درهم. څه کم 6 کروڑه درهم. او دا عبدالله ابن او دا حضرت زبیر چې د مبشر بالجنت مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم لسو صحابو له په یو مجلس کې جنت زیره ورکړو. یو پکې عبدالرحمن ابن عوف دی او بل پکې حضرت زبیر. د مارونو په صحابو کې صحابه ډیر مالدار تیر شوی دي. حضرت عثمان ذوالنورین نه دی، تاسو ته عثمان غنی وایي. ذوالنورین یو د رسول الله مبارک لور په واده و حضرت ام کلثوم او بل حضرت رقیہ. یو وفات شو نو بل په نکاح کړه. بیا رسول الله بعد دویم وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی کدا ما درې ملور وی نو ابا مې عثمان لور کړی. څونه مالدارو اوهو لیکن مال سره مینه نشته. ولې مدینه ته چې صحابه هجرت وکړه نو خوږی او په مدینه کې کمې وي او به ترخې وي. په کویانو کې مالګي جنې او به د يهودي او پیو بیر روما وته وي. نو هغه يهودي چې بکاله خو خلکو له به ورکول او چې به نه خو خانه او په بیا به ورکول. حضرت عثمان صاحب ورغه وته وی لکه دا نیم کویرا باندې خرڅ کا. نیم دا معنا چې یو ورځ به توبه یو ورځ بزه. يهودي وته وی نه خرڅوم لکه وای چې په 100 پیسو وې خرڅوم علم. هغه وته ډېرې پیسې وې. عثمان صاحب ډېره خدای ما دا نیم شو چې نیمه ته واغشته. حضرت عثمان صاحب اعلان وکړ وی یو ورځ زما دی او به یو ورځ دغه يهودي دي ځکه نیم مې واغشته نو زما پرواز کې تاسو راځئ چې سونه وبوړې وړې خیراتي وړې. نو خلک به د عثمان صاحب په نمبر کې راتل او مشکونه به په ډک ډک وړل. د يهودي نمبر کې ورسو راتل نه. يهودي دا قصه حق بکې نه یا خدای دا پس جنجال وړې. زه په بیا ورکوم خیراتي ورکینم په هغه ورځ خلک وړي د ما پرواز یې نوړي. نو يهودي په خپل عثمان صاحب پس راغوي دا باقی مرانه واله وی که په دومره راکې راکې کني نه علم یاره پارس کې خو مت اخلاص کا څوک ناراضي. هغه باقی نه مې واغښتو مسلمانانو ته وقف. او د تبوک په غزا کې سخت جنگ او دشمن ډیر زیات او سفر هم ډیر اوږدو ګرمي مو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهونو مدد وغوښت. چنده چې وته مو وای حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وی صاحب دومره سلو خان سره د کتو دا وقف. حضور پاک ډیر خوشاله وی 200 بیا 300 بیا راغی وی صاحب د 2 ایسې لخر ټول تنظیم پما او زولې ډکه د پیسو راوړه د دراهم او اشرفو او رسول الله مبارک ته مخه ته ورغول. اوس کمینه ونه داسې څوک کوي مال ګټي خو مینه نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته یو ناشنا اعلان وکړ. د پیغمبر اعلان به د خدای د طرف نه وی دا نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي به د ته هېڅ نقصان نه رسي. ته دې خوښه یې کوه. نو زمانونو مال ګټه د ښځې حق دی د بچو حق دی د خېټې حق دی. سخا به پکې وکړې حج به وکړې عمره به وکړې بچو له به ودونه پکې وکړې لوڼه به په ښه طریقه واده کې میلمه ته به د تندې روښانئ خو مینه به نه کې. مینه دا معنا چې بس 1 روپۍ د خدای په نوم نه ورکې. مینه دا معنا چې بس راوړې او خوندې کې نه. د مینې نښه دا ده د مینه به نه کې څه خیرات به کې صدقې به کې غریبانانو له ورکوه
مالدار رم ورکول شي صدقه زکات بنا ورکه تحفه ډاله جمعات لا مدرسې لا غریب لا دا کاوه او دا به خدای ډیرې کمای بنا یو بنی اسرائیل واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي وی یو سړی ولاړو او یو اوریاز رااله وی زه ولاړی موریاز مې ولید او ناګانه په اوریاز کې ګلزار په لکه بیګا چې څنګه و چې ګلزار شو په یو غر باندې ته باران وشو هغه اوبه را روانې وې داسې راتلې او په دې اوریاز کې مې یو اواز واورېده غیبی آواز اسقی حدیقت فلان اے اوریازی دا فلان کی باغچہ سیراب کا اوریاز نه مې آواز واورېد اوریاز وکړه بیدا او شوې اوبه روانې دي دا سړی وایي چې ما وې ورېږه دا اوبه چېرته ځي لښتې ډکتې وایي اوبه پسې تلم لښتې کې روان یم ورسره دا لښتې په یو باغ ورغی چې په باغ ورغی باغ کې سړی ولاړ دی بیلچې ورسره ده هغه اوبو ته ورخونه ازادۍ او بندۍ باغ سیراب شو ما د هغه سړي نه تپوس وکړو ستا څه نوم دی نو ما ته هغه نوم واغې چې د هغه اوریازې د اواز نه مې کوم اورېدلې اوهو او دومره اوبه رالې چې د هغه پټې پې بس سیراب شو ما وی بھیجان ته په دې دا ته څه نیک عمل کې ځکه دا اوبه چې د کومې اوریازې نه راپرېوتې دقې اوریازې نه مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه سیرابه که ستا دا نوم مې اورېدلی دی هغه وی زه خو نور څه نه کوم خو چې د دې باغ کم آمده نه شي نو درې ځایه یې کړم یو ځای واپس په دې باغ لګو او یو یې څه غریبانانو فقیرانو له خیرات ورکوم دوستانو له ډالۍ ورکوم او یو یې څه خپلې ښځې او بچو له وړو ګوره د صدقې دا برکت حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخته نو دوه جوړې د حیواناتو د هر څه وردن مسلمانان ورسره وختل یو بوډا سپینګیري په کشتۍ کې ولاړ دی چا نه پېژني نوح علیه السلام ته خپلو امتیانو چې یو بوډا بابا دی پکې کشتۍ کې مونږ خو یې نه پېژنو ویری ولې چې د مټیو نه ته څوک یې چې بې تپوسه کشتۍ ته راوختې وی د شیطان ابلیس بدماشه داسې نه زموږ دشمن او بې تپوسه کشتۍ ته راخېږي پرېږدم دې نه اوس دې برابروم یاره مهرباني وکړه پرېمې ده بس غلطي مې کړې ده خو وی خاله دې پرېږدمه چې ما ته هغه څیز وښیه چې انسان ته او مسلمان ته په ډېر لوی ضرر ده هغه څیز وښایه چې مسلمان ته او انسان ته د هغې نه غټ ضرر دی وی بیا راته څه نه وی نه ویم درته وی ښه دوه څیزونه دي چې هغه د مسلمان دپاره زهر قاتل دی یو حرص او بل طمع حرص او طمع او لالچ دا د مسلمان دپاره زهر قاتل دی دا دوه څیزونه دا ډېر خطرناک شی او وی اسنګه وی هغه داوا او یو بغض وی ما بغض وکړه د آدم علیه السلام سره نو وی زما مرتبې ته وګورئ بغض خو دونه خطرناک شی دی او وی آدم علیه السلام حرص وکړه طمع وکړه ولې الله ورته وی دې بوټي له ګوتې موړه نو ما ورته وسوسه ور واچوله چې دې له یو څه نو ټول عمر به جنت کې او کدی ګوتې یو نه نو کوزۍ دی ګورې نو هغه طمع وکړه او د جنت د جون لالچ یې وکړه نو چې ګوتې یې وړې نو دنیا ته راغی او دا فارسی بانان وی وی طمع سے حرف داری هر یک ازو خالی وی ته تمې درې حرف دی یو توی ده ټکې پې نشته یو میم دی ټکې پې نشته یو عین دی ټکې پې نشته وی درې حرفونه دی درې واړه خالی دي طمع چې کې یو د الله نه وکړې بس بنده نه مکوه دا پیسې به دې خپل راځي قسم په خدای چې کم دله خدای مقرر کړې ده که هغه د نه یو نوړی پاتې شو نو زما په دې مخ لاړې وتوږه الله قرآن شریف کې فرمایي الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چې څومره رزق دله خدای لیکلی دی ابه خوري اله به مري خدای خو دروغ نه وایي چې کوم رزق الله مقرر کړی او اس فکر مکه وتما من حيث لا يحتسب د داسې طرف نه به خدای درکړي چې ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي
مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او ځل جمعات کې ناستو، یو سیټ راغی. دا بعضې خلک په دې مولیانو باندې هم څه دغه کوي، ازمایښونه کوي. یاره دا ماته پته را زمونږ باباجي و شهزاده مولوي صاحب خدای دې وبخي، په دې پیرانو جومات کې به یې وړه دوره کول. یو سړی وله راغی ماته ښه یاد دی، او دا زکات به د ضیاء الحق په وخت کې خلکو دې مدرسو له ورکو. ورته یې وی مولوي صاحب دا چک مې راوړی دی او دا ته وصول کو د طالبانو له ورکا. هغه له خدای جیبا سوچ ورکړي. ورته مسلمانه زما په لاسې ولې ورکې، خپل یې ورکه کړه. هغه او خندل وی نه 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 بس تا باندې اعتبار دی، بس تی ورکا دوی له ورکې او که هر څنګه پکې لالچ یې ورکې. هغه والا کاغذ واپس کوي، مسلمانه په دې نه پیږي دا یو سکتی ورکې ورکې زما په لاسې ولې ورکې. یاره بیا وروسته به هم ته پته ولګېده چې دا په یو اجره کې یو سازش شوی و. 3 کسه پکې شریک و، 3 یو اجره کې 3 کسه پکې شریک و. او دا کړی و چې دا چک به مولوي صاحب وصول کی، نه موږ به پسې پراپیګنډه وکړو چې هغې د طالبانو پیسې وصول کړي او پردې مال یې ووایي. زما قسم په خدای 3 واړه خدای داسې ذلیلان کړل، داسې او په دنیا کې داسې رسوا چې که مې راته نومونه واغېشتل نو تاسو به هم پرې رحم وکړئ. رسواش برباد کورونه تبا، یعنی قسم په خدای چې نن دا وی کورونه هم نشته، خره په ورغړې ده نوم د تنال. یو به مولیانو به ازمایښونه نه کوي، ټوکې ورنه کوي، په دې خدای خفه کېږي. دوی د خدای د دین خدمت کوي، نو چې څوک د خدای د دین خدمت کوي نو الله پې خفه کېږي. ګورې مولیانو سره به د خبره ظلم زیاتې او دا سازشونه بالکل نه کوي، دا ګناه. نو سیټ صاحب په زړه کې دا و چې راشه بیا به ګورو به چې دلې پیسې راوړی، خو هغه ډبلې روپۍ وې. وی صاحب دا مې راوړي دي، دا والي وي زما نه دي پکار، زما ورته حاجت نشته. وی طالبانو له یې ورکه. وی ته یې ورکه که نه؟ وی صاحب تا طالبان دي دا مې راوړي دا وله ورکه. وی چې د ما په لاس یې ویشي په خپله یې پې ویشه که نه. سیټ صاحب بار لاړ، د مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب په پڼو کې هغه پیسې واچوي او داسې ډډې ته ودرېد چې ما ونینی. مطلب یې دا و چې د ما د مخه خو یې نالې، خو زه اوس ګورم چې اوس یې اوچتی که نه، پیسې خو د خلکو خوښې. د خپل عبادت وکړو، اشراق مونځ یې وکړو. چې کله راووته او سپلو کې خپه منډله نو هغه د روپو ډکې وې. ویې وکړه خو سپلو کې خپه نه ورځي، وکتل ټول د روپو ډکې، د پاس هم پې پرتې دي اولاد نه دې ټکي ته وګوره. سپلې او سنډلې روپۍ ته یې وسنډلې او څه وایي ګندماله چې څوک در پسې منډې وایي نو تختې ته ځان نه ورکې، او چې څوک در نه تختي د پیزار سلامونه کې. پولی راغلی دا حقیقت دی. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا چې تقریر بخاری کې واقع لیکلی دی، د بخاری شریف یو تقریر دی. وی یو سړی دی او مسافر د جمعات ته راغی. جمعات ته مسافر څنګه راغی؟ وی کتل نو په یو ګوټ کې هلته یو سړی ولاړ دی عبادت کوي، دلته بل ولاړ دی عبادت کوي، هلته بل ولاړ دی عبادت کوي. دی وایي چې زه خو ډېر زیات وږی او زه راشم چې 2 سالې به زمۍ نو. دی کې یو جینۍ راغلی، ښایسته ښکلې خوبصورته، هغې سره خوانچه ده د غوښو د هډوکو د څه ورته وایي د روجو ډکه، هر قسمه خوراک پکې دی. چې دا جینۍ څنګه راله اوس دا اشنا چې هغه درې ورته هډو ګوري نه، او دی ورته اوس په نیغ په نیغه په ترس ګوري چې شیخ راغی خدایه چې کم خوا به ځي. هغه جینۍ خوانچه کېښوده، لوټی راواغېسته او لاسینځونکي ورسره دی، هغه ګوټ والا له ورغی او ورته هډو ګوري نه. دا جینۍ ورته منت کړي دا لاس ووینځه ډوډۍ مې نه خورم لرکه، نه جینه لږه به خامخا نه یې خورم. او ورته منتونه کوي، اخر کې په منتونو رضا کې لاسې ووینځل. بیا ورته خوانچه مخې ته کېښوده، وی دا وخوره. نو هغه سړي چې به څنګه هډوکې خوړه که نه، نو دا هډوکې به یې راغېشته، دا غوښه به یې ته وخوړه، دا جینۍ به په دا مخ ویشته، غوښه به یې خوړه، دا جینۍ به په دا مخ ویشته. بیا به یې غوښه خوړه، جینۍ به او دې به ورته منتونه کول چې خیر دی که ما ولي خو دا خوراک خلاص که خوراک خلاص که.
بیا ورغه غبل په مانځه ولاړ دی او تا ګوري نه هغه ته مینه زاری کوي نه خورم خوري مخامخه خیر مینت ته کوم لاسونه په وینځل ام دا چل کوي چې غوخه خوري پاډو کې دا جنې په دماغ خولي چې غوخه خوري پاډو کې دا جنې په دماغ خولي او جنې پاغي کې متمنتونه کوي او مړی دی وته شیشه غشتره چې خدای نمبر خو زما دي چې اوس مال راشي شیخ لاس نشي هغه ګټ لاله هغه مو سره دا چلو نه خورم رضا کو په مینته په خوراک او خړاډو کې خوري وخه په مخ د جنې ولي اخره کې دل راغله دل څنګه راغې دی وته وی لاس نینځم او ته کې انځه کنه خپل کار کوا دا مطلب و چې دا خو د نورم دا چلو کوم دا چلو کوم وای سړی پیچو چې دا خو خدای غوسه شو وی خخه دې خو کو به لا سی وین د خوانچه وته مخ کې کلا اډو کې اوچت کو دا اډو کې نه غوخه خوړه او اډو کې اوچت کو جنې په مخ وښتا هغه دا مطلب چې دې کلی بری واجب تاثیر چې وړه خوري پاډو کې داس خولا خو چې اډو کې اوچت کې په وښتا هغه خوانچه کې خو دا په ور غریوال دې ماره نه وستا هغه داسې کړي تا خدای به خو باسه ډوړې دا ولم ما په مخولي ودرېګه چې در باندې وګرځم هغه وی چې دا سکار د چې هغه غریب هغه خودونه ویني کړي او بیا دې په ډوړې خوړه نو زه څه خبرو مې دا ور دي وطن